نن هغه واقعات د ذکر کم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج سره متعلق پیښ دي چې سی ولیدل او څومره سات کې لاړ او راغی او په خلکو د دې ساسر وشو. زمارونو معراجونه ګورې ډېر شوي دي. بعضې منامي معراجونه دي، یعنی په خوب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تللی. دې نه څوک انکار نشي کولی او دا په احادیثو کې ثابت دي. جنت هم په خوب کې لیدلی دی، په خوب کې دوزخونه هم لیدلی دي. زموږ علما د دې نه په منامي معراج تعبیر کوي، ځکه چې زموږ خوب او د حضور پاک په خوب کې ډېر لوی فرق دی. زموږ خوب کله شیطانی وي او کله رحمانی د الله د طرف نه، او د حضور پاک خوب شیطانی نشي کېدی. یو ځل نبی علیہ السلام مبارک فرمایل وی هر انسان سره یو شیطان دی قرین، څوک هم اخلاص نه دی. نو رسول الله مبارک نه چا تپوس وکړه معک قرین تا سره شته؟ ویو شته، ولیکن لیکن زه اسلم و محفوظ یم، ما ته نقصان نشي رسولی. حضور پاک خدای پاک د شیطان د اثراتو نه محفوظ ساتلی، د نفس او د خواهشاتو نفسانیو چې خراب خواهشات دي د هغې نه خدای پاک محفوظ ساتلی. نو په خوب کې چې کله سړی خراب خوبونه ویني، نو یا شیطان د ده په دماغو کې دا غلط څیزونه ورچوي، د هغې نه حضور پاک محفوظ دی. یا بعضې وخت کې نفسانی خواهشات د انسان په سړي غالبي. حدیث النفس هغه د خواهشات و اثرات شپې ته دته مخکې کېږي، د هغې نه حضور پاک محفوظ دی. د دې وجې نه زموږ علما لیکي وي د پیغمبر خوب وحی وي. وحی زمون خوب باندې یقین نشي کولی، او د پیغمبر خوب یقیني وي د الله د طرف نه، هغه وحی وي باقاعده. زمون خوب او د پیغمبر خوب کې دویم فرق څه دی؟ مونږ چې وده شو زمونږ دماغ او زړه د یو بل نه غافل شي، او د پیغمبر خوب کې دننه زړه او دماغ د یو بل نه غافل نی. د دې وجې نه چې مونږ اوده شو زمونږ په خوب اودس ماتېږي، او د پیغمبر په خوب باندې اودس هم نه ماتېږي. نو زما وروڼو منامي یعنې د خوب معراجونه هم ګڼ دي. او دا چې کم قرآن شریف کې الله اشاره وکړه چې ما کوم آیت درته ووی، دا یقظتن یعنې د ویښې برتلل دی او د ویښې معراج دی. دا په احادیثو متواتره او ثابت دی. دې نه انکار چې څوک کوي د ایمان نه به خلاصي، بلکل تللی دی. چې دا قرآن ویلی دی، بیت المقدس د قرآن نص قطعي وي، او د بیت المقدس نه بر اسمانونو ته او بیا د ځمکې اسمانونو په منځ کې او بیا بره سیر و تفریح چې کوم څه یې لیدلی دی، صرف دونه اختلاف پکې شته چې عایشه بیبي وایي دا روح په بنیاد تللی دی، جسد دلته. او نو ابن مسعود هم وایي، او نور علما وایي جسد او روح دواړه تللی دي. خو تلو کې اختلاف نشته، یا صرف د روح تل یا د جسد او د روح د دواړو. او چې څوک وایي جسد روح دواړه نه دي تللی، دا دروغ وایي، دا د ایمان نه خارج دی. بیا څومره سات کې حضور پاک لاړ. قرآن شریف کې الله فرمایي سبحان الذي اسرا بعبده لیلا. نو زمونږ دا طالبان خو هر قسمه سوال کوي چې اسرا هم دې ته وایي چې د شپې تلل دي، د شپې یې بوتلی دي، نو بیا د لیلن څه ضرورت؟ وی دا تنوین د تنکیر او تقلیل د پاره دی، یعنی د شپې په ډېره لږه عیسه کې الله پاک په حضور پاک دا ټول کمالات لیدلی دي. او دا لوی سفر چې 2 جمعې ما درته مختصر نه وایي، کتابونه پرې ډک دي، دا لږه عیسه کې. څومره عیسه کې رسول الله مبارک فرمایي چې زه روانېدم او د بسترې نه پاسېدم، چې واپس رالم زما بستره هغسې ګرمه ولا یخه شوې نه وه. او چې تلم نو دروازه مې کولاو کړه، نو پخوا به کړی والا زنځیر و که نه، دروازو ته به خلق واچي، کړو به جوړو، نو زنځیر مې کولاو که چې مې ښکته راوغورځو نو زنځیر لقي که نه، نو څونه ساعت لقي زنځیر؟ ډېر لږ وخت یې خو درونې زر په ځای ودرېږي.
وی چې را زنځیر مې راوغورځه په لقېدو شو چې زه لاړم او واپس رالم زنځیر هغسې لقېدل او درېدلې نو دومره لږ ساعت کې دې ته معجزه وایي وروڼه ته باید دا دومره لږ ساعت کې خو سړی 2 قدم هم نشي اخیستی په دې دومره لږ ساعت کې به څنګه ځي دې ته معجزه وایي معجزه وایي دې ته چې د پیغمبر نه یا د پیغمبر مخکې د هغه د منشا مطابق داسې یو کار صادر شي چې هغه د عقل نه بالاتر یې عقل یې نه مني د عادت نه بالاتر یې عادت کې هم څوک نه مني هغې ته معجزه وایي لکه د مار خبرې کول مار خو خبرې چا سره نه کوي رسول الله مبارک سره یې کړي دي اوسی خبرې کول اوسی خو خبرې نه شي کولی حضور پاک سره یې خبرې کړي دې ته معجزه وایي د معجزاتو منکر چې یو سړی وي معجزه سر نه منم نه شته نه ګورې دا کافر دی یو خاص معجزه یو سړی نه مني علما ورته فاسق وایي همغه معجزه چې قرآن کې ثابت وي د هغې نه چې انکار کوي بیا کافر دی لیکن من مکمل چې وایي معجزه څه ته وایي زه خو معجزه بالکل سر نه منم نه نو دا بیا دا جزئیات زمونږ طالبان پې پوهېږي دا دومره ډیر دي په طریقه د مابه الاشتراک د دې نه حکم بیا متواتر حکم راوځي او طالبان وي د متواتر منکر دا کافر یې وایي لږ ساعت کې نو چې واپس راغی نو لومبي اتفاق ته ګوره ابوجهل خدای والې په مخه ورغی چې بار راووت د کور نه نو ابوجهل خو به ملنډې کولې ټوکې ټقالې به یې کولې هلکه وي څه ناشنا خو دې نن نه دي ویلې څه ناشنا د سره شته کې نشته وی یو ډېره ناشنا وی څه دي وی بیګا په لږ ساعت کې الله پاک بیت المقدس ته بوتلم د بیت المقدس نه اسمانونو ته لاړم د الله ملاقات وشو جنتونه دوزخونه مې ولیدل او په لږ ساعت کې واپس راغلی وی ښه وی خلکو مخکې به ووې وی بلکل د هغه مطلب دا و چې زه بس خبره مې لاندې کړه ځکه دا ده چې عقل خو نه اخلي نو چې کمې ملګري دي هغه به هم ترې رسته شي نو ابوجهل د مکې ټول اشراف او قریش او مشران کشران راشئ وي نن ناشنا قصه وایي ای راغونډ کړل نو حضور پاک ته وی دوی ته په خپله ووایه الله بعضې وخت کې د کافر نم د دین کار اخلي ان الله یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر حضور پاک وی کله د فاجر سړي په ذریعه هم دین الله مضبوطی نو ابوجهل خو کافر و لیکن که پیغمبر علیه السلام خلکو ته وی چې راشئ راغونډ شئ او زه بېګا معراج ته تللی یم نو څوک به موله نور راغلی ترې خپل ملګري به راغلي و پردي به نه راتلل خو چې ابوجهل و مفتو کې جلسه ورته جوړه شوه دنیا راله ورته کېناسته مفتو کې خدای جلسه جوړه کړه ټول کافره چې څه خبره ده ابوجهل ولا مونږ غواړي وی دوی ته قصه وکړه رسول الله مبارک اول نه اخره پورې ټوله قصه ورته وکړه چې قصه وکړه دی په سوال شروع کا ابوجهل وی بیت المقدس ته تللی وی مونږ د یو څو تپوسونه کوو د بیت المقدس د جومات دروازه کم خوا ده هغه خلک یې راوستل چې چا د بیت المقدس سفر کړی ښار څنګه دی د ښار شکل څنګه دی جومات د ښار نه کم طرف ته دی دا تپوسونه یې وکړل رسول الله مبارک وی حیران شوم چې خدای اوس زه خو د شپې تلیم هغه زمانه کې بلفونه نو بجلی نه وې مثلا د شپې تلیم او لږ ساعت مې جومات کې تیر کړی جومات په دروازه نه نوتم او راوتم د جومات نه تلیم اسمان ته نو ما ته ښار څه معلوم دی چې ښار کم طرف ته دی او جومات کم خوا اوس یو سړی که تاسو راځئ د جومات ته ګوره دروازې راځئ او تاسو په دې جومات کې ګنټه یوه نیمه تېروئ او بیا ځئ او څوک دنه دا تپوس وکړي چې د جومات څونه بیمان دي نو ته وایې چې خدای ما خو بیمانو ته نه دي کتل د جومات څو دروازې دي نو ته وایې چې خدای ما خو دروازو شمېر له نه یم تللی جومات کې څو صفه دي نو ته وایې چې یاره ما خو پکې واقعي 10-12 جمعې مونځ وکړو ما خو صفونه نه دي شمېرلی تاسو په خبره پوهېږئ که نه ښه د دې جومات نه دې خوا څونه کلی دی د کلي څونه جوماتونه دی خدای مونږ ته څه خبر یو مونږ خو جومات ته رالو مونځ وکړو ولاړو نو پیغمبر علیه السلام ته وایي د جومات څو دروازې دي خدای ما خدا نه دي شمېرل پخوا یو وکیل و د یو ښځې باندې نه چا کور نیولی کوټه نو د هغه ښځې مقابل چې هغه چاته کوټه نیولې وه د هغه وکیل و پخوا به د وکیلانو هم پټکې قولې به په سر ولې دا وکیل قوله په سر وه پټکې نو چې جج ته مخامخ شو نو هغه وکیل د هغه ښځې نه تپوس کوه
وی ترور دا کوټه ستا ده وی یو وی تا جوړه کړې ده وی ما جوړه کړې ده چې په ګیلکار مې جوړه کړې ده او زما ده وی د دې کوټې 100 لړه دي دا څه ورته وایي لرګي برګې 100 نه دي ښځې وی خدای اوس خو ما کوټه جوړه کړې ده په خپله نه په ګیلکار ما خو یې برګې نه دي شمېرلې او وکیل زبردست وکیلان خو پوینټونه نیسي که نه اوس به پته ولګي که برګې تا ته معلوم وي چې دومره دي لاړې نو ستا به او که برګې ولاړې درته نه معلوم نو ترورې په پردیشي دعوه مه کوه او ترورم وکیله نه وه خو د وکیلانو نه زیاته وه وی د دې کوټې 100 لاړې دي 100 برګې دي هغه ښځه دی وکیل ته وي وکیل صاحب وی دا کوټه خو په یو ځل ما جوړه کړې ده او په ګیلکار مې جوړه کړې ده او ورننوتې مو دې ظالم رانه نیولې ده ما ته خو یې لاړې نه دي معلوم لرګي خو تا نه یو تپوس کومه ما یو ځل کوټه جوړه کړه ته چې دا پټکې وې هر سهار یې وې ماښام یې روانې او بیا سهار وې ماښام یې روانې ستا د دې پټکي 100 لړه دي بس په بوهتل وکیل بس وکیل نه خوله پورې خړه او تختې ده نه که نه وکیل صاحب زه ما یو ځل کوټه جوړه کړې ده په خپل لاس نه د ګیلکار په لاس او ته پټکې هر سهار په خپل لاس یو ماښام یې سپړې ما ته وایه 100 واله دي وایه شابه نو وکیل جج ورپورې وخاندل خلکو وکیل وی چې ما ته خو د دې ولونه نه دي معلوم وره چې کوم شي ته چا توجه وي هغه شی ورته معلوم وي چې کوم شي ته څوک توجه ورنه کړي هغه شی ورته نه معلوم نو وکیل صاحب پټکې تاوه اوس موږ هم پټکي تاوه خو موږ ته دې ته توجه نشته چې 2 لړه دي که 3 دي که 100 واله دي نو ښځې ورته وي وکیل صاحب په ارام کښېنه په دې مانه کوټه مه نیسه ما خو یو ځل جوړه کړه ما خو توجه نه ده کړې ورته چې 100 لرګي ده او 100 پې راغلي دي تا ته د خپل پټکي لړونه معلوم نو رسول الله مبارک هم دغه ځای کې پریشانه دی چې خدای پاک او زه څه جواب ورکړم زه خو دې له نوم تللی چې دروازې وله وشمېرم یا د کم طرف ته دی او د خارس کم مخامخ دی او څنګه دی او څنګه دی اوس که ویم چې ما ته نه دي معلوم راپورې ټول لاسونه پړقوي ځکه چې ټول کافران اکثر پکې ناست دي او که ویم چې معلوم دی نو زه خو نه یم خبر رب العالمین د پیغمبر مدد هر ځای کې کړی دی د دین مدد رب العالمین کوي ته د الله سره د دین مدد برګرتیا کوه هېڅ چارې به د خدای پاک رسوا نه کړي دا قانون دی دا قاعده ده چې کم چا کې اخلاص یو په اخلاص یو سړی پاسېدلی دی او د دین کار یې کړی دی الله ګوټ په ګوټ قدم په قدم سترګې رپولو سره د هغه مدد کړی دی ولې دین خو د الله دی مونږ خو صرف څوکیداران یو د څوکیدار د کور مالک مدد کوي که نه کوي څوکیدار ورته وایي چې د غله راځي نو کور مالک ورته وایي ورېږه جرنده دله غټه راوړم ورېږه ټوپک دله راوړم هلکه ټوپک کالتوس وګوره ګوری څه نه چې تا زاړي او یخ شوي او ډز نه کوي نو څوکیداري خو څوکیدار کوي خو د کور خو د مالک دی نو مالک یې پوره خیال د څوکیدار ساتي دقه رنګې پیغمبران د پیغمبرانو نه پس د هغې وارثان عالمان د دین څوکیداران دي دین د الله دی نو الله د دې خیال ساتي خو چې دا خبره وشوه څنګه نو حضرت جبریل علیه السلام راغی وی ورکوه جواب کم ځای نه ورکوم وی بس ته جواب ورکوه موږ درته سسټم سمو ټول حضور پاک فرمایي د بیت المقدس جومات او ښار یې غونډ راوړو او د جبل ابي قبیس ته پاسه یې راته کېښود دی به تپوس کوم ما به جواب ورکوم جومات 100 دروازې ما به مخامخ لیده دومره 100 کړکۍ دومره کم طرف ته دی خوا اخوا حیران شو هغوی خلک هم حیران شو چې دی خو واقعي لږ ساعت له تللی دی او پوره اطلاعات را کوي تپوس کوي وی زمونږ قافله چې تلې وه شام ته په ته خو به په لاره تلې که نه قافله دې لیدلې ده خدای اوس یو سړی په لاره ځي په براق ځي د قافلې نه څه خبر رسول الله مبارک ورته وی او ستاسو یو قافله وه او چې زه تلم نو زما براق نه هغه اوښ د هغې ویرېده نو ټوپ یې کړې او په ځمکه را پرېوت خپۍ ماته شوه او پلانکي ځای کې چې قافله هم راشي تپوس ته وکړي بله قافله وه هغه روانه وه چې تلو کې یا راتلو کې د هغوی نه یو اوښ روک شوی و خړ اوښ اته روک شوی ورپسې ګرځېدل او د چهارشنبې په ورځ د انور پرېوتو نه مخکې به هغه را رسېږي تپوس ته وکړئ چې خړ اوښ د نه پلانکي ځای کې روک شوی و که نه روک شوی او چهارشنبې پر 3 ورځې پس چهارشنبې د ورځې نه مخکې به دلته را رسېږي او بله قافله مې ولیده ورته ودرېدم نو پلانکې سړی و زمونږ د کلي زمونږ د محلې
نو هغه سره په اوښ باندې ناست و جام کې اوبه وې نو ما ته یې هغه اوبه راواغېستې مې وڅښلې جام مې ورته تش واپس کېښود تپوس ته یې وکړې اوبې څه شوې اوس چې څه موده تېره شوه هغه یو قافله م راله دي ته تپوس وکړه هلکه پلانکي ځای کې ستاسو نه اوښ چې تخپه ماته شوې وه یاره وی سم روان و او وي ناګانه شپه و اوښ ټوپ کړې ویرېد او په ځمکه را پرېوته او خپه یې ماته شوه اقا نخا اقا ټیم هغه ځای وخو چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ښودلی بل چې راله قافله هلکه فلانکي تا باندې اوښ کې جام کې څه اوبه موبه وې وی ولې یاره وی ما سره په اوښ باندې په جام په لوښي کې اوبه وې او په رسۍ مې لوښي تړلي و چې توی نه شي وی چې اوبو ته مې اجت و چې لوښي ته مې وکتل اوبه پکې نه وې ما وی توی شوې به یې نو کته وچوه پړې وچو یا خدای اوبه توی شوې م نه دي لاندې ځای وچ دی او مسکلې م نه دي او تړلې مې لوښي چا پرانستې م نه دی نو دا څنګه د اوبه شوې رسول الله مبارک ورته لکه ما دا نه اوس کلی او ما هغه پته وه چې کوم یې ورته وښوله لیکن یوه خبره دا وشوه چې کومې قافلې ورته یاده کړې وه چې خړ اوښتې روکتې او د چهارشنبې پر ورځ نور پرېوتو نه مخکې به رارسېږي لیټ شوه چې لیټ شو نو خلکو هم وی چې بس ګوره که نه ده خو وی چې چهارشنبې پر ورځ به رارسېږي نور پرېوتو نه مخکې او خبره خو راونه رسېده حضور پاک سره هم غم شو چې غم شو فکر شو نو او را روانه وه خو لیټ شوه یا الله ما بې واده کېږم الله ما خو دوی ته ویلو چې راخرسېږي به الله نور ودراوه معجزه حبس الشمس الله نور ودراوه تر هغې پورې دا نور رفتار غلې کرو کا چې تر څو پورې دا قافله نی را رسېدلې او دا خبره لږه ستاسو ذهن به اخلي انشاءالله خو د مضبوطوالي دپاره زرقاني د موطا شارح دی هغه په مضبوط سند نقل کړې ده دا واقع مضبوط سند سره هغه لیکلی دی دا سند د حسن د درجې دی او نور اسانید یې شته سندونه یې شته الله وی ډېره ښه ده نور ته وی په ارام صبر به کې هغې پورې به نه ډوبېږي چې تر څو قافله نه را رسېدلې نور پرېواته نه مخکې قافله مکې ته راورسېده هغې نه پس نور لاړو پرېوته او چې تپوس یې وکړه تاسو له چې ته اوښ او پلانکي ځای کې هغه خړ اوښ موږ نه روک شوي و هغې پسې ګرځېدو بیا مو را پیدا کړه زمانونو دا علامې دا ټولې نښې رسول الله مبارک دې خلکو ته بیان کړې لیکن سره د هغې څه وایي وایي ته ساحرې جادوګرې دا ستا سحر او دا ستا جادو دی د چا په زړه چې د هغې به پخپله وي قلوبنا غلفن زمونږ زړه په پردو کې بند دی هغې خو به دا د ټوکو نه وې چې که ته هر څه وی زمونږ زړه ته نه رسېږي زمونږ زړه جرنده دی بند دی لیکن خبرې ټیک وه ختم الله علی قلوبهم وعلى أبصارهم غشاوة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة او دا خدای پاک ظلم نه دی کړی چې په دوی مهر و دا د دوی د ګناه د وجې دا مهر جوړ شوی دی ګناه دې وکړه له خدای تور که کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا یکسبون سړی چې ګناه کوي الله پړه تور داغ پیدا کوي د ګناه د وجې نه زنګ چې څومره ګناه زیاتوي زنګ زیاتېږي ګناه نو ګناه که ده نه کولی الله به پړه وله مهر نه لګو ده به ګناه نه کوله نو الله به زړه ورله نه تورو نو زړونه زنګ و زنګ زړه او تور زړه ته که هر څومره نصیحتونه وکړې په نصیحت نه سمیږي عبدالرحمن بابا وایي که نه که 1000 نصیحتونه ورته وکړې بې لارې به په لار نه شي رحمانه هر څومره نصیحت وکړې زوی روان شي پلار ورته هر قسمه نصیحت کوي هغه راه راست ته نه راځي هغه چې تر څو خپل ضد نه پرېښی او خپل انا یې نه پرېښوي او خپل سوچ یې نه پرېښی نه سمېږي هله به یو سړی سمېږي چې هغه خپل ذهن خالي کړي په یو لوښي کې ګنده اوبه پرتې دي رښتیا ووایه که دې کې زمزم اوبه چې هغه پکې ځایږي نه ګنده اوبه پرتې دي نو که زمزمه چې هغه هم درته پلیتوي نه ځایږي دا لوښي کې به دا زمزم دا پاکې اوبه کله ځایږي چې ته ته ګنده اوبه وباسې ګنده اوبه ترې وباسه او صفی که پاکې که بیا زمزم اوبه واچوه پکې عرق ګلاب واچوه خوشبو به هم کوي دقه رنګې زړونو کې چې کومو کې ګن پروت دی ګن هغه ته که ته د شریعت خبره کې او د دین خبره کې هغه به پې بده لګي د شریعت خبره به مغې سره څښا کېږي هغه ته او خرابېږي به ابه زړه پاکۍ لاول
د زړه نه به ګند وباسي هغې نه پس به زړه د ایمان په څه ورته وایي هغه سړی پې سوان ورته وایي د ایمان په سوان به صفا کوي چې د ایمان په سوان یې ووایي او صفی کړي بیا ورچو ورته بیا به خبره جوړه شي ذکر د الله به کوي لا اله الا الله دې سره به د زړه زنګ وځي مرګ به ځان ته را یادوي دې سره د زړه زنګ به وځي ان هذه القلوب تسطع کما یسطع الحدید رسول الله مبارک فرمایي زړونه زنګ کېږي لکه اوسپنه چې زنګ کېږي په څه به صفا کېږي جلی څه ده یو ځای کې کثرت ذکر الموت بل ځای کې ذکر الله راځي خدای یادوه مرګ یادوه زړه به صفا کېږي زما وروڼو ډېر عجایبات او چې ابوبکر صدیق له ورغې لا خلک یې نور راغونډ کړی څوک یې نور راغونډ کړی او ابوبکر صدیق په مخه ورغې رضی الله تعالی عنه ابو جهل لا راشه کا مرګره خو دې بل سوی وې سوی وې په دومره لږ سات کې بیت المقدس ته تلې ما بیا راغلې ما دومره لږ سات کې مړوي دا خو ولا خبره ده کدو دا خو ولا خبره ده کدی وې په دومره لږ سات کې بیت المقدس نه بر اسمانونو جنتونو ته تلې به منه او بعد داسې د 2 ورځو 3 ورځو مسلمانان هغه لاړل واپس قرآن شریف کې الله تعالی فتنة للناس ویلې بعضې خلک هغې وی چې اوهو دا څنګه چل دی څنګه چل دې وجې نه زموږ علما وایي ډېرې وجې وایي سبحان لفظ عبد لفظ نورې وجې شته خو دې نه معلومېږي چې دا صرف خوب لیدل نو دا تللو بره که د خوب لیدلو نو خوب چې سړی وي ما امریکې ته لاړم بېګانو څوک په هغې کې انکار نه کوي دې نه بیا بعضې خلکو انکار وکړو ایمان یې پرېښود لاړل ته یو څو کسانو نو معلومیږي دا چې دا د ویښې سفر پیغمبر مبارک بیانو ښه هلته یې څه ولیدل دا یو معراج نه دی ښه دا ډېر معراجونه دي د ټولو خلاصه به درته وویم هلته جنتونه ولیدل نبی علیه السلام مبارک او صحابو ته جنتونه مې ولیدل وی خاوره څنګه وه اوهو مشک او زعفران وی د الله رسوله ولې 4 ولې د هر جنتي په کور کې روانې دي ولو کې خټه شته ځکه ولې چې رواني خامخا پکې خټې و یو ولو کې خټه شته خو خټه څه شی دی مشک دی مشک او عنبر ولو کې خدا الله رسوله کاڼي می کنه کاڼي پکې شته و او یاقوت او مرجان دا پلقار به کوي په دې ولو کې داسې ولې دي پکې او رسول الله مبارک فرمایي یو ځای ته ورغلم یو ډېر اعلی محلو ډېر اعلی محل چې ورنږدې شوم نو د هغه محل مخې ته یو جینۍ او یو حوره هغې به لپه راغېشته او په مخ به یې چوله نو چې لپه به یې په مخ واچوله نو هغه اوبه به داسې څڅېدلې لکه چې ملغلرې لاندې غورځېږي او ډېره ښکلې وه محل مې مولیده ډېر مزېدار و نو ما تپوس وکړه دا محل د چا دی لمن هذا القصر وی د دې ښځې نه په خپله تپوس وکړه نو چې دغه وخت کې سړی مکلف نه خیر دی ښه چې ورغلم دا ښځې نه مې تپوس وکړه دا محل د چا دی وی دا ستا یو امتي دی بلال دا غله جوړ شوی دی او ته څوک یې وی زه هم د هغه په انتظار ورځې شپې اړوم راړو نو رسول الله مبارک به حضرت بلال سره کله خوشطبي کوله بلاله ستا د جنت ښځه مې لیدلې ده یو بل محل مې ولید ډېر اعلی او مزېدار و زړه مې وغوښتل چې وردن نشم تپوس مې وکړ لمن هذا القصر دا محل د چا دی وی دا د عمر ابن الخطاب د حضرت عمر محل دی عمر وی ما وی چې ورننوځم ډېر مزېدار و خو ستا غیرت را مخکې شو نو بس وردن نه شوم عمر کې غیرت زیات و حضرت عمر فاروق وجړل د بخاري حدیث دی ابکا غارو یا رسول الله ما پتا به غیرت کوم خوشحالی نه وجړل چې ته خو دننه شوی وطن وخه به ډېر اعلی محلونه مې ولیدل کور ډېر اعلی مې دا څوک دی وی دا د عامو مسلمانانو دی د هغې نه پس مې اعلی بلډینګونه او محلات ولیدل دا د چا دي دا د شهداو دي هغې نه پس بره چې ختم نور مې اعلی محلات ولیدل دا د چا دي د صدیقینو دي هغې نه پس مې ولیدل هغې نه بهترین محلاتو دا د چا دي د پیغمبرانو دي هغې نه پس مې یو ډېر بهترین او قیمتي محل ولید دا د چا دی وایي دا ستا دی الحمدلله ما پرېږده چې د خپل محل ته وردن نه شم وایي صبر کوه تا ته لا د دې د داخلېدو وخت شته
چې هغه موده پوره شي نو بیا به ور دننه کېږي. ماشاءالله. وی دوزخونه مې ولیدل الله، او په دوزخونو کې مې بیا د دوزخونو طبقې ولیدې، یو درز مې واورېده. مې دا درز د څه دی؟ وی دا چې کله الله دوزخ پیدا کړ د دوزخ د سر نه یو تیږه ور وغورځوله، اوس د دوزخ ویښته ورسېد دومره جوور. او بیا عذابونه خلق مې ولیدل چې تلم یو سړی مې ولید، یو سړی چې هغه یو سړی ورته ولاړ دی، هغه سره کاڼي دي، او هغه سړی کاڼي اوچتوي او رده دی سر لی رابری، او چې سر لی روبري سر یې چیپړی شي، کاڼي لرې لاړ شي وتمبېږي. دی لاړ شي کاڼي پسې، چې واپس راځي سر یې بیا جوړ شوي، بیا ولي کاڼي بیا وتمبېږي لرې لاړ شي. چې د هغه ځای نه راځي نو سر یې بیا جوړ شوي، بیا پې ولي، چې ولي سر یې چیپړی کېږي او دانګي کاڼي، بیا چې راځي بیا جوړېږي. ما دا څوک دی لوی عذاب کې مبتلا دی؟ چغې وی چغې وی مخکې ځه. وی چې مخکې بوتلم د وینو دریاب دی، خوټ کېږي او سړی منځ کې ولاړ دی. چغې وی وینو کې چې لا غاړې ته رانږدې کېږي نو په غاړه یو سړی ولاړ دی، کاڼي ورسره دي. په کاڼي چې غزارو کې دغه دریاب کې دننه سړی په دا خولو لګي، او دومره سخت ولګي چې د دریاب منځ ته لاړ شي، د غزار دونه زوري. بیا را روان دی لامبو، وی 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 چې نږدې شي غاړې ته، دی بیا په کاڼي ولي، داسې رسۍ ولي چې په دا خوله کې ولګي. د کاڼي دومره زوري چې کاڼي په زور د دریاب منځ ته ورسېږي. مې دا څوک دی په عذاب کې پروت دی؟ وی ته مخکې ځه. وی چې مخکې لاړو نور کسان مې ولیدل، د تانبې نوکونه دي او مخ پې ګرئ، د تانبې نوکان او دا وینې او ژبې ته بهېږي. مې دا څوک دی؟ وی مخکې ځه. چې مخکې لاړم بل یو سړی دی او بل یو کس هغه ته یو کلوب یو اوسپنې یو څه ورته وایي یو قینچي نیولې ده، په دې وښکي کې یې وله ورکړي او ری کاږي او تر سټه پورې وله دا وښکې پرې کړي، وینې ته بهېږي مکمل یې پرې کړي. چې پرې یې کړي بیا وله دې بل طرف ته هغه کونډه واچوي هغه شی، او دا بل طرف وله راکاږي تر سټه پورې دا پرې کړي. چې دا پرې کړي دا جوړ شوي، دلته وله بیا ورکړي، بیا راکاږي سټه پورې، چې دا پرې کې دا بل جوړ شوي، دقسې یې شلی او جوړېږي او دواړه وښکي سټه پورې شلی. چغې وایي مې دا څوک دی؟ وی مخکې ځه. چې مخکې لاړو ښځې او سړي بربڼ په یو غار کې، غار د تنور په شانتې و، تنور خو راکوټي غار دی، ویښې پلندې او خولې تنګه ده، او دا بربڼ دي پکې لکان او جینکې. نو چې چپه ووایي اورو نو دې بره راوخیږي، نو زه بس را غورځېږي، ناګانه چپه غلی شي بیا لاړ شي. مې دا څوک دی؟ وی مخکې ځه. وی چې مخکې څنګه لاړمه د دې نه مخکې ورسېدمه نو بیا مې څه ولیدل؟ وی بیا یو سړی دی او هغه ته د دنیا خشاک پروت دی او هغه پنډ تړي او فرشتې ډبې چې شا به اوچتې کوي نشي اوچتولی. دی لګیا دی فرشته ډب ورکوي او دی یې نشي اوچتولی، فرشته وهي چې شا به ده اوچتوه او دی اوچتولی نشي. وی بیا مې نور کسان ولیدل، وی تخم به کره او فورا به غټېده، دی به پرې کاو بیا او خوشحاله و. بیا به تخم کره او چې څنګه به وکره نو هغه به فصل به لوی شو او دانې به ونیولې، خشته به شو ښکلې، دی به ورته خوشحاله و، زر به یې پرې که. بیا به یې تخم کره، ما دا خو ډېر خوشحاله خلک تخم کري او لویږي. څنګه دا څوک دی؟ وی راته وی چې مخکې ځه. وی چې مخکې لاړمه نو بیا یو قوم اوښان یې سرول، اوښان او په اوښانو به او یو سړی ورته و چې شا به دا سره وه او ډېر زیات په بد حالو، هغه اوښان به پرې راوګرځېدل، لتې به یې ورکړې، دی به راوغورځېد اوښان به پرې د پاسه وګرځېدل، ډېر په بد حالو. ما هغه دوو کسانو ته وی چې ټوله شپه مو ګرځولم، ما پوه کې دا څوک و؟ وی دا لومبی کس چې دا سر به په کاڼي وله ویشته، دا څوک دی؟ دا ستا د امت، ستا د امت هغه کس دی چې قرآن یې ویلی دی خو تلاوت یې نه کوي، اودي دی سر کې قرآن پروت دی، قرآن نه وایي، تلاوت نه کوي، نه یې دروازې وایي چاته او نه یې د شپې تلاوت کوي. دا هغه کس دی. زما وروڼو قرآن لوی نعمت دی ښه،
لوی نعمت چې چاله خدای پاک ورکړي او چې قرآن یادول سنت دی یاد ساتلې فرض دی فرض یاد ساتلې فرض دی او قرآن چې زده که تلاوت بکې خو نن د فیسبوک نه څوک ګزارېږي نن فیسبوک دنیا په غب کې اچولې ده بس ملا صاحب هم فیسبوک او شاګرد هم فیسبوک جماعت کې هم فیسبوک او جماعت نه بار هم فیسبوک ټریفک پولیس والا سره په سړک کې موبایل او ډاکټر صاحب سره په دفتر کې موبایل افسر ته به ولاړ چې زما فایل دستخط کاغه به موبایل کې لګي ملا صاحب ته به ولاړ زما مسله حل کاغه سره به موبایل دکاندار ته به ولاړ مال دا شیره کاغه به موبایل لاغشت اخ صاحب نور خلق وایسه کې زما بشیر جان سرم درې دي که څلور دي بس دې خدای د ګناه نه ساتلې دی که نه بعضې وخت کې د خدای فضلي په انسان کنی که دا سترګې وې که نه د سره به اوس غټ غټ موبایلونه او دی به هم ټول اوس بیا پې ګوته راښکه او ناست به خو دغه شی اوس در نشته خو درې څلور ورسره اوس هم شته د سره خیر دی غریب خو یو مقصد له ساتي اکثر خلک دې پروګرامونه غواړي ټیمونه ته غواړي نو هغې لپاره دې ساتي مونږ خاصې دنه ګرمه مساله جوړه کړې کله کله پې مجلس خونده و بهر کې زمارونو نن سبا موبایل تباهي ده ګورې ښه دا موبایل غلط مې استعمالوي ښه استعمال دا علماء بیانونه پې واورئ تقریرونه پې واورئ دین پې خور کې چې څوک د دین خلاف لګیا دی په موبایل باندې د هغې مقابله پې وکړي د غوږ ګناه د سترګې ګناه او د ژبې ګناه دا نن ټول په موبایل روانه ده زه خیر په دې به چې د بله جمعه بیان درته وکړم دویم هغه چې تا ولیده چې د وینو په دریاب کې دا سود خور دی سود خور سود کوي دغه د قبر عذاب دا د قبر عذابونه تا ته وښودلی شو دا ستا امتي دي سود خور نن سبا خلک څومره سودونه کوي پیسې بینک کې کېدي وی منافع پې کوم هلکه سود دی بل له پیسې ورکړي ها دا 10 لک روپۍ والا او مال په میاشت کې مستقل 15,000 روپۍ راکړي 10,000 روپۍ به راکړي سود دی ظالمه قرض ورکړي کل قرض جر نفعا فهو ربا او په هغې فایده حاصلوي سود دی قرض چې دی ورکړه په هغې به ځان ته فایده نه راکاږي ټول سودي کار ملک ولې ترقي نه کوي زموږ ملک هم ټول په سود روان دی بینکونو کې ټول سود بار ملکونو نه چې اخلي پیسه په قرض په سود نو چې څه ګټي نو به سود خور به هغې له ورکوي نو ډېر لوی خطرناک جرم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د سود 1 روپۍ د 10 زناکارونه زیات شی دی خطرناک شی دی درهم الربا اشد من 36 زنیة د 10 زناکارونه ګناه زیاته ده او بل ځای کې راځي چې سود او یا قسمه ګناه ده او یا قسمه په ټولو کې وړه ګناه دا ده چې سړی خپلې مور سره بدکاري وکړي سود چې خورې داسې فرض که لکه چې ما خپلې مور سره او یا کره ته بدکاري وکړله دومره خطرناک شی دی او خلک په سود کې لګیا دي نه څوک د موټر سایکلو په کاروبار کې سود کوي څوک د موټرو په کاروبار کې سود کوي څوک د ځمکې په کاروبار کې سود کوي څوک په نغدو پیسو کې سود کوي ظالمه سزا رې دغه د بچو له ډېری ای ظالمه وصولی ډېری ای ظالمه ښځې له ډېری ای ظالمه بینک له ډېری ته خو دې سبا روانې دغه سود دغه شي کې به پروت په دغه وینو په دریاب کې به پروت ای ظالمه ولې عقل نه لري ولې سوچ نه لري ولې فکر نه لري ولې سود کې پیسه ډېری نو دغه کې به چا له ډېری در نه پاتې ده دغه د وینو دریاب به درته خوټ کېدلی وي بل چې دی ولیده چې هغه وخت کې به شلېده د دروغجن دی دروغ وی نو هغه د دنیا ګوټ ګوټ ته رسوي وایه که نه نن د موبایل والا ټول په موبایل دروغ وی او هغه خوری ټول دروغ دی په موبایل کې چې څوک یې نیخ وخت هغه پسې دروغ جوړ کړي او بس خواره شي چې څوک یې نیخ وخت هغه پسې دروغ جوړ کړي او د دنیا ګوټ ګوټ ته یو ټک ورکړي او لکونه خلک یې وګوري پخوا خو به ځای حجره کې سړی کېناست خبره به وکړه بیا به لاړ بلې حجرې ته بلې له به لاړ بلې له به لاړ خلک لکه پلان کې په حجرو ګرځي او دروغ خوري نن خو د کور په ګوټ کې کېنه او دروغ جوړ کړه یو بټن وا یو بټن زرګونه خلک یې وګوري هغې هم سوچ نه کوي یاد وساتئ موبایل والا په موبایل دروغ بالکل مخ وروي خدای ته وګورئ سبا به قبر له ځئ دا هم د قبر عذاب دی او بیا بل څه کې چې څوک بلې چې خوری یې څه ورته ویې لکه چې دا بل ته خوری شعر
چې شعر کوي دا پکې سر کې شریک دی دروغ هغه جوړ کړل ته ولې شعر کې چې دروغ د کلم په موبایل دا ډیلیټ کا ختم کا شعر کومه ګناه کې وسره شرک سر کې شریک کېږي بل چې د کوم اولید چې نوکان د تانبیو او په مخې راخل غیبت والا دی دا هغه کس چې دنیا کې غیبت کوي هغه د قبر عذاب دا دی چې تانبی نوکان به وي او په مخ به راکاږي او مخ نه به ویني بیږي بل چې د کوم اولید چې تخم به کړه او لویده به خوشحاله وته دا مجاهدین دي الله پلار کې د کافر په مقابله کې سر ورکوي او مال ورکوي دقه مثال دی څه عمل زیاتیږي د هغه کس چې هغه لګیا دی تخم غنکري او اوچتیږي او پرې کېږي دقه سره د عمل زیاتیږي دی چې مرګ ته رسېږي نو ده به دومره غله د ثوابونو ګټلي چې د هغې به څوک شمېر نه شي کولی قبر کې به ورته د هغې اجرونه او ثوابونه میلاویږي هغه بل چې اوښ والا دی او که چې اوښان به یې سرو لتې به یې ورکولې پې ګرځېدل دا هغه خلک چې زکات به یې نه ورکوو په دنیا کې نه ورکوي څوک زکات ملا ورته وایي زکات ورکه نه ورکوي هلکه ماله مه راکوه ملا صاحب ورته وایي خو خور له ورکه چې غریبه ده خورهي له ورکه چې غریب دی رور له ورکه چې غریب دی ترور له ورکه چې عجزه ده د مور خور له ورکه چې عجزه ده ګاونډي له ورکه چې عجزه ده ای د خدای ظالمه ولې د بچو دپاره اخر خرابوي زکات چې نه ورکوي او مال ساتي چا دپاره زکات خو په مالدار راځي په غریب خو نه راځي په مالدار زکات دی که نه ته خو مالدار مال د سره شته او نه ورکوې نو بچو له ډېرې قسم په خدای که دې دا بچې پکار شو نیک بچې به دې پکارېږي بد عمله دې نه پکارېږي ما یو سړي ته پخپله مې پلار دې بې حجه تللی دې مهرباني وکړه حج والا وکړه وس دې رسي کمبخته مالدارې تنخوا لې غټه تنخوا لې غټ افسر دی مې پلار له دې حج وکوي کو به که نه یا لکه دا غټه بنګله چې دله جوړه کړې موټر خو یې تا ته پاتې شو پلار د نه لاړه او غټ لینډ کروزر یې تا ته پاتې شو وی دا به یې خرڅ کړی حج به یې کړی وکړ زما څه کاره چې وله کوم حج په هغه فرض دی که ماما فرض اوس ورسره څه کوي مې تا سره یې ښه نه دي کړی بس وی کړی دي نو حج به یې کو که نه مولوي صاحب ته هغه ته ولې نصیحت نه کوو چې حج وکړه ما خدای دې نه پته وکړي چې ما له پیغور راکړې نه دی خدای هغه بخي زما پیسه زه خو تا ته دا نه یم چې ما وله ولېږه چې زه وله حج وکړم تا ته ویم وله حج وکړه ما هغه ته مې ویلي ستا پلار ته مې ویلي چې حج وکړه زه بار بار ویم چې حج وکړه هغه مې نه ده منلې وایي چې ستا یې نه ده منلې وي خدای دې په دوزخ وسوځي خبره ختمه اوس ورسره څه کوې دې بچي لګټې هغه پلار دې بچي لګټلې وه هغه پلار ته به ما نصیحت کو خدای ته وګوره حج وکړه لاړ به شو مولوي صاحب دوا کوه که نه یا لکه مالدار یې حج وکړه یا مولوي صاحب ته دوا وکړه لاړ به شو که نه خبره پاتې شوه دقسې لاړ لینډ کروزر هم پاتې شو بنګلیز ویله جوړه کړه وه دې وله وکړه هغه څه بچي ته پاتې شو بچي وي خدای په دوزخ وسولي دې بچو له زکات نه ورکوي او مال ډېری زه خو درته مثالونه ښیم نو چې دې مثالونو د پاسه هم ته عمل نه کوې څه به وکړې ورکې زکاتونه مه پرېږدی په ځان بچو دپاره او د نسو دپاره خپل اخر مه خرابوئ خدای ته وګورئ سزا به دله خدای په قبر کې درکوي عذاب به دله خدای درکوي چې په سارو کې زکات رسول الله مبارک فرمایي دا به د قیامت پر د پاسه ګرځي نغد مال کې زکات نه دی ورکړی رسول الله مبارک فرمایي د بخاري حدیث دی د نورو کتابونو په غاړه کې به خدای د دې مال نه مار جوړ کړي مار به په غاړه کې پروتي په دې وخت کو بټکونه ورکوي دلته او څه به وایي ورته هغه مار انا مالک انا کنزک زه ستا هغه مال او ستا خزانه یم دلته په دې وخت کو بټکونه ورکوي او قرآن شریف وایي والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم وذوقوا ما كنتم تكنزون د دې مال نه به خدای د جهنم د تختې به د اوسپنې جوړي د اوسپنې تختې او د جهنم په اور به یې ګرموي او د اړخونو له شاله به پې داغونه ورکوي او څه به وایي دا ستا هغه مالو جمع کړی دی اوس سزا سکه الله ولې خیر خرابو څه پته لګي د مرګ او د ژوند چې کله به د دنیا نه ځو نن سبا ګورې مرګونه مسان شوي دي بېګا د شپې ټیک ټاکي او سار وختي اعلان وشي پلان کې مړ دی پته نه لګي چې اوده شي چې سار به روغ پاسې او که به نه پاسې زکات مه پرېږدی په ځان باندې بچو له زامنو له مه ډېروئ خدای ته وګورئ حلاله وله ډېره کې مرداره وله مه ډېروئ بیا د دقه صرف ستا دغه اسخات مات ته پسې ورکړي مړه د هغه خواصې د خلکو د شرم نه کوي اسخا صابون چې جامه هم پې نه پاکېږي
جانې مازونه دا پلار پسې خیرات کوم هغه دا درېیمه هغه جمعه مومه او څلوېښتي مالوېښتي در پسې کوي پلار پسې تا پسې پلار پسې ثواب دپاره نه کوي که ورته یې مه کوه مړه دې په ځای جومات مړه یاره خلک به وایي چې زمونږ یې خوړلی وه د داړو مونږ ونه خوړه دا ټول د ریا خیراتونه دا ثواب خو نه دا خو ټول د ریا خیراتونه دي چې یو سړی دا وایي د پردی مې خوړلی ځکه کوم نو خو تا خو بدل دي شو که نه خلک وایي پلار پسې اړو خیرات ونه کوه خو ریا شوه که نه جماعت کې نه ورکې چې پلار ته ثواب ورسېږي مدرسه کې نه ورکې چې پلار ته ثواب ورسېږي غریب سره پټ مدد نه کې اول ته 15 دیګه او 10 دیګه پخې خدای دپاره پخې مونږ په دې سپېږو دا خدای دپاره نه دي دا قصې په خپل ژوند خیرات وکړه په خپل ژوند خیرات وکړه په خپل ژوند خپل زکات ورکړه او خپل مال خرج کړه دنیا کې هم خدای درکړي اخر کې او خدای ته وګوره بچو دپاره حرام مه جمع کوه زمونږ نصیحت دې درته کوو باقي ستاسو خپله خوښه ده بل سړی چې تا ولیده چې هغه په تنور کې بربنډه لکان او جنکې آها دا زناکار ګورې زنا یوازې د اندام نه ده د مارونو زنا د سترګې هم ده زنا د غوږ هم ده زنا د خولې هم ده په موبایل کې دا کم فلمونه خلک ګوري جنکو ته پې خلک ګوري دا د سترګو زنا شوه که نه شوه عبدالله ابن عمر نافع وی شاګرد دی وی عبدالله ابن عمر سره په لاره روانو وی وادو ډنګه ډونګه کېدل غوږونو کې ګوتې ومنډلې چې سمن دی لاړو نو بیا د غوږونو نه ګوتې وویستې نو بیا ډنګ ډنګ راته نو بیا ګوتې ومنډلې نو چې سمن دی لاړو بیا ډنګ ډنګ راته نو بیا ګوتې چې وویستې نو بیا زر ومنډلې چې لورې لاړو او ګوتې وویستې نو ډنګ ډنګ نه راته نافع وي ما ورته چې عبدالله ابن عمر دا څه چل وکړه وی قسم په خدای چې حضور پاک مې په دغه شکل نه وي لیدی دا کار به مې نه وی کړی دقسې ډنګارو رسول الله مبارک هغه کې ګوتې منډلې هغې پورې ګوتې منډلې چې ډنګار بیا نه اورېده نو هغې به د ډنګارو دپاره غوږ کې ګوتې منډلې چې واونرم موږ د ډنګارو دپاره غوږ کې هغه شی ورکو چې واورو چې بل څوک یې واونري او زه یې واورم د پیغمبر امتي مړه زه عاشق رسول یم او یې ګوتې ورکړه چې نه اورې ته بیا مشین ورکړه چې واورې انته د پیغمبر امتي وې سفارش به غواړې قیامت پرد په کوم طرف مونږ روان دا د غوږ زینا د خولې زینا د غوږ زینا د سترګو زینا د لاس او پښو چې زینا پسې روان شي دا ټول زینا کار سړي بربند به پراتی تنور کې سودي به چغې به وایي الله دې مو ساتي کشر کل نوجوانانو بچو ته وایم نوجوانان بچي چې څومره دي زما آواز دلته که موجوده را سره ناست دی او که اوري زما بچي دي به پې خفه کېږم چې مهرباني وکړئ په موبایل به سندرې نه اورئ ښه او په غوږونو به دا بلکل به نه اورئ ګناه او په سترګو به ګناه ته نه ګورئ که خیر انشاءالله العزیز ښه استعمال کړئ موبایل بچی چې خدای هم ځوانۍ کې برکت پیدا کړي او چې دا ګناهونه تاسو په موبایل باندې ګورئ زما په خبرو مه خفه کېږئ زه اصلاحي خبره کوم نو ژوند به دې تباه شي په بیمارۍ به واوړئ په داسې عذاب به واوړئ چې بیا به چاله چل نه ورځي ورشه ګوره په چین کې شی نه دی راغلی کورونا وایرس ټوله دنیا یورپ په عذاب کې پروت دی یا به څوک مري یا نه خو په عذاب کې پراته دي د چین هغه صدر چې مسلمانانو سره به ظلمونه کول پابلو تللی دي جومات ته مسلمانانو جومات ته هغوی ته وایي دعا وکړئ چې دا شی خدای ختم یا به 100 مري یا به 200 مري یا 800 څوک به مړ دي شي موږ وایو چې خدای دې مسلمان ته خیر کړي لیکن زما وروڼو په ټینشن کې ټول یورپ اچولی دي دا عذاب ډېر دی چې په ټینشن کې او کله کې خدای پاک نور یو ډز ورکړه او خوارې کړل څه به کوې د خدای عذاب سره نن امریکې سره یورپ سره چا سره نه پورې د ډینګې وارث علاج ورسه پورې ونه وت دا خو علاج نه لري چې دا زموږ خلک یې کوي خپل وایرس خو د دې خپل انټي وایرل خو څه دوی رانله خدای د یو ماشي علاج موږ سره بیا نشته او نه یې کولی شو وی هغه بل سړی چې هغه کم دغه به یې ورته اوچتاو پانډه او نه به یې شو اوچتولی دا هغه کس دی چې کم به امانت کې خیانت کوو دغه به یې سزای پاڼ به تړي او فرشته به ډز ورکوي او دې به یې اوچتولی نه شي امانت کې خیانت یوازې دا نه دی چې دا تا سره مال ما کېښود او پې دغه شوې کېناستې او نه یې راکې نه 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 امانت ذمه دارۍ ته وایي که په وزن کې چاله شی کم ورکې دا هم خیانت دی وزن کې نوم د تنالم یو ځای کې مې غوښه واغېسته بل چا راته وایي ما ته ویې دنه دی ولې واغېسته مې ولې وایي کاڼی کم دی دا لکه مې اوس مې واغېسته اوس واپس ماله ورکول ګونه چې مې هلته وتلله واقعي په 2 کیلو کې راته 1.5 پاو کمه راکړې بس مې اوس ورسره جګړې وکړې او سړی هم داسې و چې ګیره د نامه نه اوږده وه
او ښه مزېدار د زیتونو تیل ورکړو سم چمک یې واو زیتونو تیل او رانجه په سترګو کې همې رانجه خو ټول تا قاس کړي دي مونږ وایو چې رانجه ګران دي او زیتونو تیل نه میلاویږي دا خو تا ټول ما پې سم ګمان وکړو چې دا خو شیخ الاسلام دی دا خو به ډېره ښه غوښه شیخ الاسلام دی او داسې ما ته وایي شیخ صاحب په خیر علي مټې م راته ونغښتې او چې شی مې رسته وتلکه مې سونه تاوان نن برې سونه بچو له تبی کړي دا ته پته نه ده چې دا کاڼي سپک بیا راته چا وایي ما ته وایي دا کاڼي چې کوم دکان کې غرڅي کې 3 قسمه کاڼي دي یو ډېر کم دي یو داسې درمیانه دي او یو داسې برابر یا خدایا ویل څنګه دی للذین ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون اذا کالوهم ووزنوهم یخسرون وی خدای دې هغه خلق هلاک کړي الله وایي خیره ده خبر په معنا د انشاء دغه خلق دې خدای وی هلاک کړي الله وایي چې د بل نه پوره لې بل نه کم ورکوي ټول انسپکټر روانو نو هغه چیکنګ یې کاو چې چیکنګ یې کاو نو چې هغه سړي تلی وکته نو په یو طرف به شي درون راته او په بل به سپک راته هماغه شی به چې یو چابلي کې به چې درون به چې بل کې به چې سپک به هغه ټول انسپکټر حیران چې خدای دا څه مسله همدغه یو تله ده چې ګورم یو خوا شی کم ښي بل خوا زیات ښي هغه چې به اخیستل کول په هغه یو چابلي به کول او چې به کمول کول په بل به کول دا چې خپل سپیشلایزیشن دی کړ دې کې پی ایچ ډي کړی و ظالم بچي پولیس انسپکټر حیران و یاره وایي زه څه خبرې مه خو دغه تله ده نو یو سړی و اجي صاحب و اجي صاحب ما بشیر جان اجي نه دې خدای ساتي بشیر جان له یو ځل یو سړي سوک ورکړه بشیر جان ته ما اجي مړه دې کړم سړی ورته وایي تا خو زه په سترګو ته مانې زه څنګه اجي ما دې ورته وایي دا سوک دی دا اجیان نو دی بعضې سره اجیان بدنام شي خفه کېږو به نه ټول نه ګورې بعضې او بعض سره مولیان هم بدنام شي کوم مولا چې روانې کوي خلک ټول بیا یادوي داسې ده که نه ده مولیان به م احتیاط کې ټول ورسره بدنامېږي اجیان به م احتیاط کې ټول ورسره بدنامېږي تبلیغ والا به م احتیاط کوي بیا ټول تبلیغیان ورسره بدنامېږي پیران به م احتیاط کوي بیا ټول ورسره بدنامېږي ګیرو والا به م احتیاط کوي بیا ټول شیخان بدنامېږي هغه حاجي صاحب راغی فوډ انسپکټر ته وایي دا څه چل دی صاحب وایي په دې شي منطق نه پوهېږم وایي دا به راته زه وښیم وایي څنګه وایي دا ډنډه دی دې خوا یو ګوته اوږده ده بل طرف ته یو ګوته وړه ده یو خوا ډېر ښایي بل خوا کم ښایي او حاجي صاحب تا ته څه پته ولګېد وایي ما هم ډېر عمر دا لوبه کړې ده دا حج مې پکې نه دی کړی ما هم ډېر عمر دا لوبه کړې نو دا هغه خلک دی خیانت دام دی چې په وزن کې کمې ورکې خیانت دام دی چې تا نه شیخ غواړي 1 نمبر او 2 نمبر ورکې خیانت دام دی زمیندارو ته مې چې بره ټماټر خشته دي په کریټ کې ولاندې خراب پراته دي الوګان بره غټ دي ولاندې واړه پراته دي ګوړه چینی دې راوړل او په پور کې دې ور واچول چې خشته شي او رنګ کاټ دې ورسره ښه ډبل ور واچاو دا ټول خیانت دی ټوله ګناه ده چینی اچوي په ګوړه کې نن سبا وایي ما ته هغه خلک وایي چې اچوه خدای وایي ما اچوه خلکو منې زه ټیک ده که په پور کې سوډه لګا چې ده څه دپاره خیرې دپاره ور واچوه سوډه خلک اچوي چې خیرې پرې راشي پروا نشته لیکن رنګ کاټ څه دپاره اچي رنګ دپاره چې تور دی چې سپینه شي هلته بیا 3 میاشتې پس دننه پکې چینجي وشي دا ظلم نه دی خیانت نه دی ټګي نه ده دوکه نه ده هغه په حج کوي حج مې وکړه جی صاحب او خلطه کمیس د ګیټو برابر او چې امام نی مصلی تم ور مخکې شي حاجي صاحب پسې مونځ کوم حاجي صاحب پرون 15 منه رنګ کاټه چولی دی حاجي صاحب په مصله ولاړ دی حاجي صاحب نه بانګ هم څوک نشي ویلی مولا کوي که حاجي کوي که تبلیغي کوي ټوله ګناه کوي ټول یادو دا خیانت شو هلته مې بل اخیستل زما خو د ټولو سره دغه یې که نه واسطه په لاره ځم نه سودا ما هلکان نه دي اکثر زه راوالم پېښور کې را روان وم هلته نیمبوانو والا و چې نیمبوان والا خشته نیمبوان و چې سړي ته مې وکتل هغه هم بډې والې وې او سترګو کې د هغه هم ښه بلا رانجو او ګیرې له چمک هم ورکړې او جارو ورسره وه خشته نیمبوانو مې په څو وایي په دې مې راکړه لکه یو کیلو راکړه مزېدار دي چې لاندې ورړمه کړه سوه بیرې پکې راویستې شنډې وې
کاکا دا تا بره وي دا به په چا خرڅوم مې دا په پلار خرڅ چا خرڅې دې سره زما څه تعلق دی چا خرڅې ما خو قریټ ستا د مخې وي او دا بره غټ مې ولیدل مې دا به راکې او راته دې ومې چې دا به در کوم اوس د هغې ته ننوي په دې دا نه ورکوم مې کاکا قسم په خدای دا خو تا نامه پورې ګیره ده که ګیټو ته ورسې که نه او دا خو به تا بېګا پورانجا چولي که کیلو هم پکې ور واچې که او دا خو تا بډې څلور ګوتې والي دي که دې کونډو ته یې ورسې که نه او ټوله شپه تهجد هم کې او دا حرام خوري کې قسم په خدای جنت حرام دي تر څو چې د دې حرام خورۍ سزا نه درکړي څه کوي په کوم طرف روان چا د مولا شکل جوړ کړی دی شکل د مولا او دوکې چا د تبلیغي شکل جوړ کړی دی دوکې چا د پیر صاحب شکل جوړ کړی دی دوکا چا ګیره پرېښه د پټکې په سر کړی دی دوکې دپاره دا ډوی مجرم دی دا چې دنیا دپاره دل استعمالې د ده نه غټ پالیفلام و رزیل او حرامي بل نشته ته دین د دنیا دپاره استعمال ته ګیره دې دپاره استعمال ته پټکې سپکې ته علم سپکې ته تبلیغ سپکې ته سنت د پیغمبر سپکې دا غټ رزیل دی چاړه دې تېره کړی خیانت دې ته ویلې کېږي خیانتګر نو خیانت یوازې هغې ته نه وایي کم سړي باندې چې کومه ذمهداري پورې ده او هغه ذمهداري نه پورې کوي ټول خیانتګر دا خو تا سنت بدنام کړل سبا به خلک وایي دا ټول مریان داسې دي سبا به خلک وایي دا ټول تبلیغ والا داسې دي سبا به خلک وایي ټول اجیان داسې دي سبا به خلک وایي ټول ګیرو والا داسې دي سبا به خلک وایي ټول پټکو والا داسې وي ظالمه د پیغمبر سنت دې بدنام کړل زما وروڼو موږ د پیغمبر مبارک امتیان یو دا مو ایمان دی ټول وایي الحمدلله او موږ دا دعوه لرو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خدای د قیامت پر یو ځای کړي د هغه په طریقه به زیاله به کېږي د هغه طریقې به خورې په دنیا کې دعوت په چلی تبلیغ به کې دعوت په چلی دین به زده کې بل ته به ښې سنت و دایره کې دننه به ژوند تېری یعنې تش د پیغمبر مبارک د سیرت په قصو هم کار نه کېږي د سیرت مقصد دا دی چې د حضور پاک عظمت لوی وي ستا ذهن ته راکوزه شي او د رسول الله مبارک نبوت په سچ ستا په زړه کې پرېوځي او د پیغمبر مبارک صداقت ستا زړه ته داخل شي او ستا زړه کې دا راشي چې خدای د دغه پیغمبر سره مې قیامت پر ورځ ملګری کا اب د هغه په طریقه کېږي بې طریقو نه کېږي خیانت به نه کوو ګناه به نه کوو ځان به ساتو باقي دا دنیا داسې دا وخت د سیلاب وخت دی د دې وړو وړو څاڅکو نه به انشاءالله الله معافي کوي که خیر سیلاب خور دی د دې وړو وړو څاڅکو نه به هم توبه به وباسو جاړو به خدای ته الله به معافي کوي خو د دې غټو غټو سوټو نه او د خټو نه ځان ساتو وروړي زما په دې خبره مه خفه کېږي زه اصلاح دپاره وایم زړه مې درد کوي په دې بچو مې زړه خو کېږي په دې مسلمان مې ځان ته یې وایم ما کې به دنیا کمی وي خو ما ته خپلې نه ښکاري پردی راته ښکاري ځان ته مې خدای دې مام زما بچي ټول دې مونږ خدای پاک دیندار او صالحان او نیکان کې نو مونږ له خدای دغه عظیم پیغمبر راکړی دومره لوی شخصیت او مونږ دپاره څونه دعاګانې غوښتلې دي امت دپاره نو مونږ به هم لږ څه ناڅه ځان په صراط مستقیم برابر کړو لس کاله د پیغمبرۍ چې کله پوره شو او حضور پاک مبارک او صحابو په ډېر تکلیف دا وخت تېر کړ ډېر په تکلیف د نبی علیہ السلام مبارک دغه وخت کې به دغې پورې به کوشش کوو چې د مکې دا خلک خو د دین نه بیزاره دی او توجه نه کوي یاره که د بار نه څوک راشي او زما دا دین قبول کړي الله ډېره خواري کړې ده بازار د مکې کې به ګرځېده او څه به یې وی وی څوک شته چې زما خبره ومني څوک شته چې ما قبول کی الله او څوک شته چې ما خپل کلی او خپل کور ته بوځي چې د الله یو څو خبرې ورته وکړم دومره تکلیف او آواز به کوو یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا یو خدای ومنئ کامیاب بشي او د مکې د کافرو به پورې خنداګانې کولې او خاورې به یې راغېشتې او د حضور پاک په سر مبارک به یې اړولې ویې ګورې دا سړی د پلار نیکه دین نه به وانړی څومره تکلیفونه حضور پاک مبارک تیر کړي د دین دپاره او څومره سختۍ تېرې کړې دي نو په بازارونو کې به یې وازونه کول اډه کې به لاړ چې کومه اډه وه اوس دې زمانه کې خو د سوزکو فلین کوچ او د ګاډ اډی ابه د اسونو او د اوښانو اډه وه خلک به
په سورلو په پیسو به په کرے سوتلل په اوښانو اسونو موقف به یې ورته ویړه هغې اډې ته به لاړ یاره وایي څوک ته چې ما خپل کلي ته کور ته بوځي چې د خدای څه خبرې ورته ورسوم څوک به نه تیارېدل زه اکثر کې سوچو کوم ځای مونږ وایو چې زمونږ حضور پاک ډېر خوښ دی زمونږ ورسره ډېره زیاته مینه ده لیکن دې ته سوچ نه کوو چې کوم دین له هغه خوارۍ او محنت کړې ده هغه دین ته مونږ شا کړی دی څومره توجه مونږ دنیا له ورکړې ده څومره سهار نه ماسخوتنه پورې دنیا ده او د بچیم او تعلیم هم د دنیا او منډې هم دنیا پسې او یو پسې بل او بل پسې بل بل پسې بل نو مونږ وایه لکه دنیا خو جایز ده صحابه هم کړې ده خو داسې هم نه لکه دا مونږ چې ورپسې دین پرېښی دی که نه هغوی خو دین نو پرېښی هغوی خو دنیا سره به لګي د رسول الله مبارک حدیث به خلقو ته رسول هغوی به دنیا هم ګټلک تجارت به هم کو هغوی به ځمکې هم کرلې خدای نه نو غافل کړی رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله هغوی به د دنیا تجارتونه کول څاروي او خان هر څه کورونه هم ځان نه جوړ کړي دي قسم په خدای دین هم رسولی دی امت ته داسې کافرو مقابله کې جهاد له به هم تل نه دي پاتې شوی مونږ وایو دنیا ده او دا دنیا ده او چې څوک او دا بچي دی نو بس یې که که نه بچو له څونه ګټې بس بنګله دې جوړه کړه کافي ده دویم او دریم او ځمکې او نورې او کارخانې او موټرې ورپسې نو دا دونه خواري چې ته دنیا لکې نو د دې داسې یو 2% 5% خو دین لا هم وکړه که نه چې کم دین دپاره حضور پاک دومره تکلیف برداشت کړی دی او خدا هم نشو کولی او که څوک هم د حضور پاک د هغه دین چې هغه وله تکلیف برداشت کړی دی د هغې خدمت کوي خلک هم زموږ بدي شي دا مولیان دا مدرسې او دا اوزګار خیر ته خو نه کې ته څنګه د پیغمبر امتی ستا په زړه کې څنګه د پیغمبر مینه ده ستا زړه کې د پیغمبر څنګه قدر دی چې هغه سله دا دومره محنت کړی او پاډو په بازارونو کې به ګرځېدو وی څوک به مې قبول کي او څوک به زما دا خبر او څوک به ما کور ته بوځي هغه چې څوک کوي نو نیکبخته هغوی سره خو دشمني مه کوه که بدبخته د خدای سپېرت خدای له به څه جواب ورکړې سبا به حضور پاک ته مخامخ څنګه ودرېږي ها رکاوټ جوړ شي زما کا خپله دې نه کو بل ته دې سپک کتل دین لپاره رکاوټ جوړ شوی وي بیا به څه کوو دومره تکلیف سره زما وروڼو او د حج په سیزن کې چې به د بار نه څوک راغله به یې ځان له کړل او د مکې کافرو به هم خلک خواره کړي په لارو کوڅو کې چې څوک به راتلل وایي ګورې مونږ کې یو کس دی او څه نوې قصې پسې شروع کړي دي او د پلار او د زوی او د ښځې او د خاوند منځ کې لوی اختلاف جوړ کړی دی ګورې پام کوئ ښه چې د هغه ته نږدې نه شي دی به دا خواري کوله حضور پاک به دا خواري کوله نو د مدینې نه یو 6 کسان راغلي و حج له نو حضور پاک ځان له کړل او مینا کې دا غټ شیطان چې ورته عام دوستان وایي جمره عقبه او جمره کبرا چې وایي دې نه دې خوا یو غټه غونډۍ وه یو رکوټې غر او دا غر شاته نبی علیه السلام پټ دا 6 کسان بوتلل بلکل پټ اوس هغه غونډۍ حکومت روانه کړې ده او چې کوم ځای رسول الله مبارک دغه خلکو له دعوت ورکړی نو هغه ځای باندې ترکو زمانه کې یو جومات جوړ شوی دی اوس هم هغه جومات شته زموږ د دې جومات نه ډېر رکوټې دی داسې دغې پلر نه دې ځای پورې رکوټې غوندې جومات ته زیړ رنګ ول سعودي حکومت ورکړی او رکوټې انګڼ دی مخامخ چې سړی جمره کبرا غټ شیطان ولي او ښي طرف ته وګوري نو جومات ښکاري مخکې دا نو یعنې و خو د دې غونډۍ نه پناه هغه غونډۍ ته حکومت لرې که خلکو ته یې لږ ځای فراخه کړه نو د 6 کسانو له حضور پاک دعوت ورکړه ورته یې ویې زه د الله پیغمبر یم یو الله ومنئ ما د خدای رسول ومنئ زه اخري پیغمبر یم نو دې د مدینې خلکو د یهودیانو نه به د آخر زمانې د پیغمبر قصې اورېدې په مدینه کې زیات تر دا د مدینې خلک و انصار ورته بیا وروسته نبي علیه السلام لقب کېښود مخکې به ابن قیله ورته وي غټ 2 قومونه و غټ یو ته اوس او خزرج دا اکثریت او یهودیان پکې لږ اوسېدل نو چې کله به د یهودیانو د دې مسلمان مخکې خو مشرکانو د مدینې د خلکو جنګ راغی
نا پہ کمزوری نو اغ یهودیانو بوے دا آخر زمانے پیغمبر برازی کا خیر ہے او منگ بے مرگری کیگو او منگ با بیا تاسو ختمو پریدو بنا قرآن کے اللہ وی وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به مخ کے بے داوے اغا پیغمبر راتلو والا دی خواہ ان قریب دی نخ اخکارا شوی دی او چه اغا پیغمبر راشی بس منگ بے مرگری کیگو او تاسو سره به مونږ ګورو نو اخذ هغه دا صفت لکه اوس چې مونږ د عیسی علیه السلام بیان کوو او ذکر یې کوو دقسې به هغې د پیغمبر علیه السلام صفتونه کول په هغې په کتابونو کې چې کوم د حضور پاک صفتونه نو د اذفارو ته هغه اورېدلي نو چې د شپږو کسانو د حضور پاک خبرې واورېدې د هغه حالات یې وکتل یا لکه دا خو ټیک همغه کس دی چې یهودیان وایي چې مونږ به یې ملګري کېږو او تاسو به ختمو او نبی آخر الزمان خو دا دی هغوی نه مخکې مونږ ولې ملګري نه شو مونږ په ایمان راونړو مونږ به پرې راوړو نو دې کې اسد بن زراره رضی الله عنه مشر کس نو هغه به شپږ کسانو غون خدای پاک مسلمانان کړل غون الله مسلمانان کړل د خدای پاک فضلو پې او د رب العالمین پې کرامو د الله احسانو په دې خلکو خدای مسلمانان کړل او نبی علیہ السلام ته پټ ګورې د مکې خلک د نه خبر نه چې خبر شو جګړه د سره کوي پریم هم نه دي نو پټ ځای او هلته کوشش کوي محنت شروع کې دا شپږ کسان لاړل مدینې شریفې ته او هلته محنت شروع کړه نو کال له پنځه دا سن 10 هجري ولسمه او دا بیعت عقبه اولا شو بیا کال لدی ځان سره اوه کسان نور راوستل پنځه دا زاړو او اوه کسانې نور راوستل 12 شو او حضور پاک سره ورځم نیټه کړې وه د حج پر ورځو کې او زیم نو هلته بیا دیم راغلل او نبي علیه السلام هم ورغی نو حضور پاک دوی ته د ایمان دعوت ورکړه او ایمان دعوت یې ورکړه خدای پاک دام خدای مسلمانان کړ د اوه کسان دی چې بیا کله تلل نو نبي علیه السلام 2 صحابه والا ورکړل یو پسترګو نابینا او عبدالله ابن ام مکتوم عمرو ابن ام مکتوم ورته وای او یو مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دا دواړه ورکړل وی زه دا ځان سره بوځئ یوازې په کلمه خو کار نه کېږي نو چې کوم دین زما دی او تر اوسه پورې دوی زده کړی دی مانه نو ابه درته ښایي قرآن به درته ښایي چې دی مانه کوم زده کړه او چې کوم حدیث دی ایمان زده کړی دی اب هم درته ښایي او چې کوم د دین مسلې ما دوی ته ښوولې دي اب هم درته ښایي نو دوی لاړل مدینې شریفې ته نو چې لاړل نو هغه 2 صحابو هلته کار شروع کړ زما ورونو چې د دین کار کېږي هلته شیطان هم لګی شیطان د مدینې د خلکو پړونو کې کشپش شروع کړل ښه د مکې نه هلکه څه خلک راغلی دي او نوې خبرې کوي وایي ستاسو دا پلار نیکه ګمراهان و تاسو ګمراهان یې دا خبرې کوي نو په یو ځای کې دوی میټینګ راغوښته بنو عبدالاشهل لوی قومو په مدینه کې دا لوی قومو نو هغوی خپل میټینګ راغوښته او میټینګ کې لګیا دي د دې مسلمانانو خلاف خبرې اترې بحثونه شروع کړل نو یو نوجوان هلک پکې اسید ابن حذیر هغه وی دا چا راوستی دي وی دا اسد ابن زراره او زما دوست دی دا دې ورلم پې او توره یې موچته کړه وی که زما خبره ومنه ښه که نه بس ورځو به پې بعد لشکرکشي پې کوو ورځو پې وی ښه ډېره ښه دی ورغی دروازې وویل اسد ابن زراره ته اول راووت هلکه ملګري ته خو زما دوست دی یو خبرې دله راغلم چې سبا مانه ګیله ونه کړې وایه ملګري څه خلق ټول راغون شوي دي بنو عبدالاشهل قبیله غونډه او هغوی ته چا دی اطلاع رسول دی چې تاسو څوک راوستلي د مکې نه او هغه نوي دین خورئ او زمونږ زوړ دین پسې خبرې کوي زه دله راغلی یم ورورې زما را سره تعلق دی د قوم مقابله نشي کولی ټول ستا خلاف راوتي دي او در باندې حمله وکړه نو بیا به څه کوې دا خلک وشل او که دا دې ونه شړل ګورې ما نه به هم ګیله نه کېدم زما دوست دی پوی مې کړې دونه مې فرض و د دوستانې چې ته مې پې کړې او باقي زه به هم د قوم ملګری یم ستا نه شم ملګری کېدلی هغه ورته وی داسې وکړه زما دوست دی زما ورورې راځه خلکو سره میلاو شه د هغوی خبرې واوره نو که غلط خلک او خرابې خبرې کوي نو تا ته اختیار دی ته زما دوست دی زما کور ستا کور د مټې ونیسه او تېو شه
او که داسې څه خرابې خبرې نه کوي سمې خبرې کوي نو زما میلمانه ولې ما بدنامې او ما شرمې هغه ویره دا خو ډېره هوښیاره خبره ده نو کور ته یې دننه کړه نو مصعب ابن عمر رضی الله عنه ورته هم دا خبره وکړه وایي ته زمونږ خبرې واوره نو که دې واورېدې او مونږ خبرې غلطې چې څه دې خوښوي وایه بس مونږ به ځو او که زمونږ خبرې ټیکې نو ولې مونږ شړې څه چلم کړی دی هغه وی بلکل هوښیاره خبره ده نو د قرآن شریف تلاوت یې ورته شروع انابینا صحابي عبدالله ابن ام مکتوم په دواړو سترګو ړوند دی خدای څونه مرتبه ورکړې ده د قرآن د برکت وروڼو قرآن ډېر لوی عظیم کتاب دی قرآن چې سره چې چا تعلق جوړ کړ د هغه عمر اوچته مرتبه په مخ د ځمکه د بل چا نشته دا د الله د کتاب وینا ده دا د رسول الله مبارک حدیث ته خیر حکم چې تاسو کې دا بهترین انسان دی نه بهتر نشته او دا نابینا څنګه دا یو خبر هم درته وکړم یو ځل حضور پاک مبارک سره د مکې کافر په مکه کې ناستو او میټینګ شروع مذاکرات شروع دي نو دی کافر حضور پاک ته وی داسې وکړه موږ ستا خبرې اورېدل غواړو شوق هم شته خو تا سره هغه خلک ناست دی چې پرون زمونږ غلامانو بلال شو سلمان شو دا سلمان خو وروستو راغلی بلال صهیب عمار دا خلک دا تا سره ناست دي غریبانان کمزور او څه پکې زمونږ غلامان او مریانو نو موږ دا نشو برداشت کولی چې هغه خلک دې موږ سره یو ځای کړي دا لرې کوه ځان نه دا خوا کا موږ به تاله راشو نو موږ به ستا خبرې واورو یاره کم خوښې شوې ملګري به دې شو حضور پاک وي هغې پوره څیزونه وي چې دا خپل به هم ترې پردي کوه موږ به هم خپل نه شو حضور پاک وي داسې نه شي کېدی ما سره چې کم سړی مسلمان شو نو بیا به په یو صف کې دواړه ودرېږي ایک صف میں کڑے ہو گئے محمود و ایاز بیا به یو ځای ودرېږي بیا فرق نہیں ایک صف میں کڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بند رہا اور نہ کوئی بند نواز یو ځای به ودرېږي ما سره چې ودرېده بس غریب دی او کمالدار دی یو شان دی بیا به د اسلام کې د غریب او د مالدار فرق بني دا ٹھیک دا د مالدار احترام قدر حضور پاک کړی دی مشر سړی چې وي چا سره ښېګړې کوي نو قدر به یې کوي خو د دین په بنیاد به بیا رونه انما المؤمنون اخوة یو رونه فرق به دې پکې بیا یو ځل په مکه مکرمه کې یو جینۍ و فاطمه نوم یې غلا کړې وه په هغې چې غلا ثابته شوه پیغمبر اسلام یې لاس ته پرې کړې او مالدار کور لور وه ټول خلق پریشانه دي چې الله دا به څه کېږي دا خدای نه که لاس پرې کوو دا ټول قوم دی او مالدار دی او بلوه راته نه شي سپارښونه شروع شو اسامه ابن زید د پیغمبر علیه السلام ډېر زیات محبوب و ډېر زیات یې خواښو نو هغه وله سفارش کې راغی هغه وی الله رسوله دا مالدار لور ده او لږه ګزاره ورسره وکړه دا لاس ته مه پرې کوه نبی علیه السلام غوسه شو چې دا رنګ مبارکي سور شو رنګ یې سور شو هغه ته ویل تشفع فی حد من حدود الله د خدای حد کې ته باندې سره خبرې کوې د الله حکم پرېږدم او تا والم او بیا ورته څه وایي الله اکبر وی د دې فاطمې په ځای الله دې وساتي د دې فاطمې په ځای که زما لور فاطمې غلا کړې وه والله چې لقطعت یدها هغې نه به مې هم لاس پرې کړی وي او دا خو بني اسرائیلو چې مالدار باندې به سزا نه ورکوله او غریب له به سزا ورکوله نو خدای هلاک کړل دلته به مالدار او غریب یو شان به فرق بني دا اکثر ګیله رانه راشي ویم د پاکستان دا قانون نه دی د دې مثال د جولاګي د جاله دی د جولاګي جاله کې مچ منخلي ماشه پکې نخلي چې راشي ماشه پکې ونخلي او چې مرغۍ پې راشي غونډه جاله وړي بیا ان ختېدل خو ځکه غونډه جاله ختمه کړي اوسي دقه رنګې د پاکستان قانون ما او تا او غریب لا یو شانته دی او د غټو خلکو له بل شانته دی دی له بل شانته دی بهر کې دا بشریت کې نه نو حضور پاک ورته او فرمایل وی داسې نه کېږي تاسو څومره دی وی ښه یو چل وکړه چې دا نه لرکې دی له یو ورځ مقرر کا موږ له بله ورځ مقرر کا موږ دا ګواره کېږي نه چې دوی سره په یو ځای کېنو نبی علیہ السلام دې خبرې ته لږ میلان پیدا شوی فیصله نه وکړې زه ټیک ته خیر دی خواصو له یو ورځ او عامو له بله ورځ
ای تبلیغ والا ته تاسو نه ګورئ خواص له جدا روزه او عوام له جدا روزه خواص له خیر دي دا بعضې وي داسې دې طرف ته د پیغمبر علیه السلام لږ یو پټې میلان پیدا شوی دی کې د عبدالله ابن ام مکتوم نابینا دا ړوند دی را روان دی ډغرې خوري او چې څنګه راغی نو حضور پاک ته ودرېده او ورته څه وایي علمني یا رسول الله مما علمک الله تا ته چې خدای څه ښوولي دي لږ ما ته مو وښایه نو هغه کافرو له خو موقع پیدا شوه که نه دا مونږ یادو چې دا لرې کا دا یادو چې دوی سره یو ځای نه کېږي دا چې زمونږ ستا همې خبرې او دی په دې میانځ کې پکې راغی او زمونږ ټولې خبرې ګډې وډې کړې او رښتیا خبره مې چې کسان ګڼ ناست دي نو درېمګړی که څه پټه خبرې نو بل دې لږ څه انتظار وکړي دا وګوره ورته نو رسول الله مبارک د دې عبدالله ابن ام مکتوم نابینا نه لږ تنتې تریو شو دا خدای بنده اهم مشران دي د کافرو که دا خدای ما سره جوړ کړل مسلمانان شو ډېر کار به وشي نو ته داسې وخت کې راغلې نو هغه نه لږ یو ګوټې تندې تریو کړه فورا جبریل راغی قرآن یې راوړه فټافټ الله پاک ډون خپه شو الله پاک نبینا خپه شو او پیغمبر علیه السلام مبارک هغه په خنیت حضور پاک داسې وکړله ولی چې خدای دا مسلمانان کی لیکن فوراً قرآن راغی عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى د دې ړوند نه د تندې تریو که الله مخ دې ته واړو دې خدای له راغلی دی شاید چې خدای دې د ګناه نه پاک کي او شاید چې دې نصیحت قبول کي او دا کافران رکې که بلا ورپسې دا نه مسلمانان کېږي باندې یو سکیمونه جوړوي رکې که خدای دې بې خو باسي لږ مفهوم نه دا معلومیږي مفهوم نه معلومیږي نو پیغمبر مبارک ته الله پاک لږه معمولي دلته کې زورنه غوندې ورکړه چې تا ولې دنه مخ واړو دې ړوند نه نابینا نه او تندې دې تریو که الله نو دې چې به بیا کله راغی که نه دا ړوند دا نابینا نو حضور پاک به خپل صادر په خپل خور ورته واچو او یې مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي په خیر هر کله ستړی مشي هغه انسان دې په خیر وي او ستړی دې نه شي چې د چا په حق کې د خپل رب ملامته کړي قرآن خو یو شان دی که نه صاحب قرآن سره ته تعلق جوړ که په سترګو دې ړوند ولې نه الله به درته ډېر لوی برکت درکوي نو چې قرآن والو سره تعلق جوړوه عالم خوښه وه حافظ خوښه وه قاري خوښه وه قسم په خدای نجات او کامیابي په دې کې ده خپل مال کې د دوی سوکا جامع ځان لري او په کلي کې یو غریب دی او یو کمزور دی د قرآن حافظ دی یو جوړوله والا که چل کوي منځ به پې کوي تلاوت به پې کوي او غریب دی عجز دی یو بوره وړوله ولېږه که نه څه چل کېږي اب پې د قرآن خدمت وکړي مدرسه ده یو بوره وړولېږه یو بوره ګوړولېږه وایي د طالبانو له پکې چای پخه کې ډوډۍ پخه کې ته ګوره خدای پاک د مال کې برکت اچوي که نه اچوي نه مونږ خدای خوښ دی د خدای رسول خوښ دی او د خدای قرآن سره مینه نشته دی بیا او د پیغمبر خبرو سره مینه بیا نشته دی مینه دې ته وایي محبت بیا دې ته وایي یوه لطیفه پکې هسې راغله زمونږ په دې چارسده کې یو مولوي عارف مولوي صاحب ډېر خوشطبع ناجوړه دی خدای پاک دې جوړ کړي هغه خوشطبعي کوي نو هغه یو ځل یو سړی راغی ولا وایي عارف مولوي صاحب تا سره به ډېره زیاته مینه ده وایي جیب ته لاس کا وی زه راته یم چې تا سره مې مینه ده وی جیب ته لاس کا وی د دې څه مطلب وی مینه دې ته نه وایي تاسې خو به زه تا ته اوس تصویر راوالم او سل ځله به ویم تا سره مینه ده مینه ده مینه ده مینه ده مینه دې ته وایي چې جیب ته لاس دننه کې موټې راوباسې او زما جیب کې واچې هلکه مې عارف مولوي صاحب دا مینه دې ډېره ګرانه کړه دا ډېره مشکله ده دا ډېره ګرانه ده بهر کې دا خاصه مې خوشطبع په بنیاد خبره وکړه په بنیاد د خبرې دا دی که ستاسو د مدرسو سره مینه قرآن سره مینه نو د قرآن مدرسو سره مینه کوي خرچې کوي حافظانو سره مینه قرآن سره مینه نو حافظ او قاری سره عالم سره مینه کوه محبت کوه ورسره او چې دا کم پکې غریبانان دي دا مه محتاجه کوه دې بدله خدای برکت درکړي اجر به درکړي انشاءالله العظیم نو دا عبدالله ابن ام مکتوم دا نابینا صحابی او مصعب ابن عمر رضی الله عنهما نو سید ابن حضیر چې ورغی ناغي ورته وی زمونږ خبرې واوره که غلطي بس حکم کوه جنګ جګړې نه کوو
او نه دی ملګري له جنګونو او که ټیکې هغه وی وایه تاسو څه وایه نو د قرآن شریف تلاوت یې ورته شروع نو کم صحابي چې د دواړو جهانو د مبارک سردار نه په د خپلو غوږونو قرآن اورېدلي او هغه ته یې تېر کړي مې ماشاءالله چې څنګه تلاوت دی چې تلاوت یې وکړو سید ابن حضیر وي دا څه شی دی دی خو زما پړه کې کرښې پیدا کړه واقعي چې قرآن شریف ته څوک په شوق ګوري که نه په شوق دا چل کوي دماغ کې کرښې پیدا کړې وی دا زموږ د رب کلام اوهو واقعي ما اجمل هذا ما اجمل هذا وما احسنه څومره ښکلی دی او څومره ډولې دی ما اجمل هذا الكلام وما احسنه څه ښکلی دی او څه ډولې دی ما خو جون کې دا نه دی اورېدلی دا زموږ د رب کلام او دا زموږ په پیغمبر نازل دی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ستاسو د دین څه نوم دی اسلام په دې کې به څوک څنګه داخلېږي وایي بس اوس به د چلو ښایو غسلخانې ته ننوځه ولامبه او ځان صفا کا او روزه بس زر لاړ غسلخانې ته غسل یې وکړه او صفه یې وکړه او راغی وایي ما خپل دین کې داخل کې په اسلام کې هغې صحابه ورته کلمې شهادت واورو الله مسلمان چې لاړ هغه میټینګ کې خلک اوس ناست دي چې دی به مذاکراتو کې څه جوړېږي چې راغی هلکه وایي دغه خو هماغه خلک دي چې یهودیان موږ ته وایي چې د آخرې زمانې پیغمبر به راځي موږ به یې ملګري کېږو خو همدغه دی کلام خو ما واورېد زما له کې خو یې کرښې پیدا کړې او زه یې ملګری شوم اوهو موږ چې ته ولیدې نو موږ وې سړی بدل را روان دی نوجوان وې که نه هلک وې پوه نه شوې یو بل مشر و سعد ابن معاذ هغه پاسېد هغه د دغې صحابي دا مسلمانان چې جاره شوی ترور زوی پاسېده وی ما پرېږدی زه ورځم زما د ترور زوی دی نو زه به یې پوه کړم که پوه شو ښه که پوه نه شو نو زه به ستاسو ملګری یم د هغه ملګرتیا نه کوم ډېره ښه که خبره په خبرو خلاصېږي خو ښه دی راغی هغه ته یې دروازه ولا ولا راووته راځه ترور زویه کور ته یې بوته څنګه راغلی یاره تا دا خلک راوستېرې ټول بنو عبدالاشهل قول ستا خلاف بلوه دی نو زه دله راغلی مهرباني وکړه دا لرې کړه د قوم مقابله نه شي کولی ما زه د ترور زوی مرور یې دی مرور خو زم تا سره نو د قوم مقابله کې نشم ودرېدی هغه وی ته خو د دوی یو څو خبرې واوره که هغه یاره دا خو خیاره خبره ده هماغه صحابه ورته د قرآن شریف تلاوت شروع او چې څنګه تلاوت شروع کړه سترګو نه ورسره اوښکې روانې شوې ماشاءالله دا څه شی دی او دا څه وایي دا خو بل شان خبرې کوي دا خو د انسان د فطرت مطابق خبرې کوي دا څه شی دی دا خو ما چې ته دنیا کې ګرځېدلې ما نه دی اورېدلې وایي دا زموږ د الله کلام او یقینا د خدای کلام انسان کلام دا کېدی نه شي ستاسو د دین څه نوم دی اسلام په څنګه به سړی داخلېږي بس دغه ځای ورننوځه غسل وکړه راشه وردننه یې کړه او غسل یې پې وکړه او بار راغی او کلمې شهادت یې ورته واورو سعد ابن معاذ هم خدای مسلمان کړ او چې راغی قوم په ناست دی چې قوم بس څه به سوال جواب راوړي وایي قومه جی زه څنګه یم وایي ته زموږ مشر نه روغ یم که لیونې نه ته خو ډېر هوښیار سړی روغ سړی وایي که زه یو فیصله وکړم زما خبر به ومنې هغې وی بلکل اډر کوه اوسې نه وروستو رانه نه شې یا صیبه ته حکم کوه د هغې مطلب خو دا چې دی به راته وایي چې راځئ چې پې ورځو نن سبا خو دا زندهباد او مردباد در چا خوښي که راځئ چې پې ورځو وی ګور وروستو به شی رانه سوال نه پیدا کېږي وی ښه داسې کار دی ما د دغې هلکانو خبرې واورېدې دا چې موږ ته یهودیان کله په جګړه شي وایي د آخرې زمانې پیغمبر به راځي او موږ به ملګري کېږو دا همدغه دی دا دوی چې په چې ایمان دی هغه همغه دی رښتونی پیغمبر دا دین یې رښتونی دی او زه خو یې ملګری شوم او تاسو ته هم وایم راځئ چې په ایمان راوړو چې راځئ او یهودیان یې ملګرتیا کوي چې موږ مخکې ملګري شوي یو راځئ چې په ایمان راوړو څنګه هم خوښه ده بس ټولو په یو ژبه کلمې شهادت ووایي او د بنو عبدالاشهل ټول قوم په یو ژبه خدای مسلمانان دا د رسول الله مبارک نه دی راغلی ګوره الله فداګانې جوړ یو کس پکې پاتې شو اسیرم ورته وایي عمرو ابن ثابت دا یو کس پکې پاتې شو چې د اسلام راونړه لیکن دله خدای ته عجیبه اسلام ورکړ اسیرم سواد سره
عمرو ابن ثابت د احد په غزا کې دی راغی نبی علیہ السلام ته ودرېد وی د الله رسوله ایمان راوړم ماله به خدای څه راکړي وی جنت بس مسلمان شو او نیغ ورغې کافرو سره وجنګېده او شهید شو شهید شو حضرت ابو هریره رضی الله عنه به کله کله صحابو ته داسې یو خبره کولو شاګردانو ته او څه به وی وی هغه کس څوک دی چې هېڅ خواري کاړو منځ او دس روجا صدقه د الله دپاره نه ده کړې او خدای جنت ته بوتلی مفتو کې دغه صحابي عمرو ابن ثابت وسیرف دقه یو پکې وخت سره پاتې شو لیکن خدای پاک د احد په میدان کې هغه جنت الفردوس ته ورسو به مسلمان شو لاړ شي یو منځ یې منع کړی شو ورپسې په بل کال سن 13 نبوي د نبوت دا سن 12 سن 13 نبوي د مدینې منورې نه بیا 75 کسان راغلل 3 کسان سړي وو 2 پکې ښځې وي لږ د تعداد کې لږ اختلاف شته خو مولانا ادریس کاندهلوي رحمت الله علیه سیرت مصطفی کې داسې لیکل هغه حواله ورکړې هماغه غونډۍ شاته نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملګري شو او پیغمبر علیه السلام د ایمان دعوت ورکړ او خدای پاک هغه ټول مسلمانان کړ او چې کله مسلمانان شو نو رسول الله مبارک له دعوت ورکوي مدینې ته راځه دلته تا ته تکلیف ته ملګرو ته تکلیف ته بس دا وطن پرېږده مدینې ته راځه نو حضرت عباس موجودو دغه وخت کې لا اسلام یې نو ښکاره کړی هغه ورته وی د مدینې خلکو ولې زما واره دلته هر څنګه چې د دشمن هم ډېر دی او خلک ډېر دي مخالف خو یو خبره ده چې قوم یې مضبوط دی د قوم د وجې څوک ورته څه نشي ویلی نو ګورې مدینې ته کمبود هلته خو قوم نشته نو څوک تکلیف ونه رسوي او که چا درته تکلیف ورساو نو زه به تاسو نه تپوس کوم د دې 2 یا 3 یو کسانو تاسو له به تاسو هغه وی عباس ته مونږ ته پرېږده که نه ته مونږ ته پرېږده نو زمونږ به ټول سرونه مخکې ځي نو دې به وروسته نه ځي قربان به یو د ده نه خو ته مونږ تاسو سره قدر نشته له مکې خلکو سره ته پرېږده مونږ ته دی چې مونږ یې بوځو نو رسول الله مبارک دعوت قبول کړه دعوت یې قبول کړه نو نبی علیہ السلام مبارک صحابو ته وی زه اوس مدینه شریفې ته زه رو زه هجرت کوي د مدینې په خلکو کې د ټولو نه مخکې څوک مسلمانان شوي دي ټولو نه مخکې یو مسلمان شوی دی معاذ ابن عمرو ابن الجموح رضی الله تعالی عنه او یو معاذ ابن جبل دې دویم کې لا د علماو سره اختلاف شته دا مخکې مسلمان ټولو نه مخکې ده او عجیبه دا ده چې خدای دوی مسلمانان کړي دي پلار او عمرو ابن الجموح دی پلار او د یو پکې ترم کې ده نو د ځان له یو بت جوړ کړی و د لرګي نه او ډېرې خشته کړی و ښکلې نو بت ته به یې سر ښکته ښکته که وران به یې کول نو دې بچو ورته ډېر نصیحت وکړه خو هغه نه مسلمانېده نو دې ورسره یو چل وکړه دې ته د شپې هغه بت پټ کړه او مار یې ډېران باندې وغورځول نو چې دې سار پاسې او زما هغه خدای څه شو او دا چا وتښتاو خدای مې څه شو نو لاړ نو په ډېران پروت ور اوچت یې کړه نو صفی که ویوینځه صفی یې ولو کړه خوشبویي پې پورې کړه بیا ورته کېناسته نو څو ورځې پس ورسره دې بیا چل وکړه ابوتې ته بیا یوړه او بله کنده کې وغورځه نو دې بیا زما خدای څه شو دومره قمقل خلک نو ته نو را پیدا کړه نو بیا یې صفا که ویوینځه او خوشبویي پې پورې کړه نو بیا ودره ورامامې کول نو په 3 ورځې دا چل وکړه چې اوس یې رانڅوکونه تښتئ نو توره یې د خپل خدای له دې بت له په غاړه ویزانده کړه وی بابا مونږ د حفاظت نشو کولی هر وخت خلک وړي څوک د ډېران کې رانه غورځي او څوک د په دشتو کې غورځي توره مې درته کېښوده او که څوک درپسې بیا راغی که نه په دې توره ته سر وه توره یې ورته غاړه کې ویزانده کړې وه هغې ورسره بله دا چل وکړه چې دې کله ودو پوه نو ابوت یې راواغی توره یې ته لر کړه او سپی یې مړ چېته کتلې و مړ سپی هغه یې به پورې وتاړه او کویله یې یوړو الاوړې سانټۍ په کوي کې یې ویزان کړه دی چې سار ګوري او دې منډې ترړې وایي شی نشته ای خدای پاکه شی څه شو شی په کومه لاړ منډې ترړې ورپسې ګرځي اخره کې را پیدا یې کړ چا ورته ویل ته یو شی ویزان دی کوي کې چې ورغې اوس مړ سپی و پورې تړلی دی او په کوي کې یې لاوړی ویزان کړی دی
نو دی چې څنګه هغه ته ودرېد او د کوي نه یې راوویسته سپیو پورې تړلی و نو دی وی ورته وی والله لو كنت الها لم تكن انت وكلب وسط بئر في قرن وی که ته خدای وې که نه نو سپي سره به په یو رسۍ د کوي په منځ کې نه وې تړلی شوې خبیث بچیا توره مې درته غاړه کې واچوله نو بیا هم دې ځان بچ نه کو نو ځان نشي بچ کولی خاورې به مونږ بچ کې تا له ما توره سله غاړه کې اوېدانده کړې وه مردار شي توره مې سله اوېدانده کړې وه ما خو چې څوک راشي ته په توره تې سر وې نو ځان نشي بچ کولی لوړې په کوي کې اوېزان دی او سپي سره په چا تړلې په رسۍ باندې او کوي کې اوېزان کړې مونږ له به خاورې راکې مونږ به څه بچ کې مشرک قمقل سړي ته وایي مشرک په دنیا کې د مشرک نه قمقل شی بل نشته زموږ ایمان دا دی چې رب العالمین یو دی هغه ذات چې هغه له نه خوب راځي نه ستړی راځي نه بیماری راځي نه په ذات کې شریک لري نه په صفاتو کې شریک لري نه په کارونو کې شریک لري ولې شرک یوازې دا نه لري چې یو سړی وي خدایان دوه دي دوه د دې څوک نشته قایل دا نشته دا چې څوک وایي چې د بوتانو عبادت کې دې مقصد دا دی چې دا خو موږ په لاس جوړ کړي دي خدا د نیکانو خلکو ډانچې دي نو قیامت پر ورځ به دې موږ له سفارشونه کوي ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا اوس هم ډېر خلک اوس هم زموږ دا وطن خو خلک په دې پنجاب او په سند کې د خپلو پیرانو سره دقه تعلق او سوچ لري نه مونځ کوي نه روژه نیسي نه بل څه کوي او یې قیامت پر ورځ دا وایي نیازبین دي د چا بچي دي وایي دا نیازبین دي دا د چا بچي دي دوی له به خپل پلارانو نیکونه سفارش کوي ادي به موږ له سفارش کوي په دې ټال به نه ځانګي بالکل به نه ځانګي رسول الله صلی الله علیه وسلم د احد په غر کې اعلان کوي وی اے صفیه اے د پیغمبر ترورې ځان د خدای د عذاب نه خلاص که زه دې نشم خلاصولی اے فاطمه د پیغمبر لورې راشه ځان د خدای د عذاب نه خلاص کا زه دې نشم بچ کو زه به سفارش کوم حضور پاک به سفارش کوي خو سفارش هم سفارش طریقه ده که نوح علیه السلام زوی له خو سفارش نشي کولی چې جنت ته بوځي خو کافر مړ دی خو صفا خبره ده کافر ابراهیم علیه السلام د قیامت پر ورځ به وایي ابي پلار مې دی دوزخ ته به روان کړي الله تا هما سره وعده کړې وه ولا تخزني یوم القیامه چې قیامت پر یوم یبعثون چې ما به ته رسوا کې به نه دا رسوایي نه ده چې زما پلار دوزخ ته روان دی تا هما سره وعده کړې ده اے ابراهیم ان الله حرم الجنة على الكافرين جنت په کافر حرام دی حرام نشي تللی بره وګوره چې ابراهیم علیه السلام بره وکتل وی لاندې وګوره چې لاندې وګورې زوی هغه پلار به په یو بد شکل کې وي او لاس پې به په ډیرانو په غلو کې ککړي نو ابراهیم علیه السلام به په خپله نفرتو کې رستو بشي نو فرشتې به والي د هغه په مخ کې خپو نه ونیسي دوزخ کې به وغورځوي الله به د ابراهیم علیه السلام په اړه کې نفرت پیدا کړي بیا به د بخښنې سوال نه کوي سلمان له سفارش کوي رسول الله مبارک گناہ کبیره والا لبم سفارش کوي رسول الله مبارک کافر مشرک جنت ته نه ځي بالکل به جنت ټول عمر به دوزخ کې پراتی نو دا شرکی عقیدې نه دی خدای موږ ساتي الله یو د شریک نه لري دا الله چې کوم صفات دي دا بل چاله نشته هر ځای کې هر وخت خبر موجود دا الله ذات دا غیب و علم الله سره دی هر ځای کې د پاڼې نم خبر دی چې دا اونه کې څونه پاڼې وي او څونه دې پرېوتې او کوم تخمونه چې په ځمکه کې دننه پراته دي الله خبر ده وما تسقط من ورقة الا يعلمها یو پاڼه چې غورځېږي الله وایي زه پرې خبر یم ولا حبة في ظلمات او د په ځمکې تیارو کې چې څومره تخمونه دانې دي تا ته نه ښکاري تا لوستي دي غنم او تا ته نه ښکاري رب العالمین خبر ده مشرک قمقل دی قمقل الله نه وغواړي او بعضې څیزونه داسې دي چې هغه د انسان د سبب لاندې هغه خیر دی غوښتی شي هغه د انسان د وس لاندې دي سبب لاندې دي ما تحت الاسباب ورته زموږ علما وي هلکه اوبه راکړه جامې راکړه څادر راکړه
دا شی راکه دا راکه دا خو تا ته پته چې د هغه وس کې دی او که ته زیارت ته لاړ شې زوی راکه دا د هغه وس کې نه دی زیارت ته لاړ شې او ما له شفا راکه او ما جوړ که دا د هغه وس کې نه د هغه چې تا جوړولی شي نو خپله ولې مړ کېې د مرګ خو د بیمارۍ نه پس راځي دا نشته دی زما رڼو نه هغه وي خر بچیه که ته خدای وي نو ته به په کوي کې الاوړی پروت وي او سپي سره به تړلی شي ذات ته یو سهولت یې وله په دا مقعد کې ورکړی خو یې غورځه اخ یې غورځه رکشه او راغی بچي ته بچو ما ته د الله د توحید او د ایمان سو ښایي چې د مسلمان شم الله مسلمان او بیا لومبې چې هجرت شروع کړه رسول الله مبارک صحابو ته ځای مدینې ته هجرت وکړې چې څوک ځای یو جوړه روانه شو یو جوړه روانه شوه څوک دی ابو سلمه ام سلمه سلمه ورته وایي سلمه نخه رضی الله تعالی عنه دا ښځه خاوند او یو ماشوم بچی دی ورسره سلمه ډېر محبت یې دی یو بل سره ډېره مینه دومره یو بل سره مینه ده چې یو ځل دا ښځه ورته وایي ابو سلمه کښېنه یو ښه مشوره کوو ستا زه خوښ یم او زما ته خوښ یو مشوره کوو مشوره دا ده که ته مخکې مړ شوې نو زه به دا سر ستا دپاره سپینوم خو بل خاوند به نه کوم او که زه مخکې مړه شوم نو ته به بله ښځه نه کې چې جنت کې بس ما او تا دوه په دوه یو بل پکې منځ کې څوک نه دا خاوند ورته وي ابو سلمه یو ام سلمې وایي زما د سره وعده ده که ته زما نه مخکې مړه شوې زه به بله ښځه بلکل نه کوم خو که زه مخکې مړ شم نو ته دا وعده مه کوه سړی بې ښځه ګزاره کولی شي ښځه بې خاونده ګزاره نه شي کولی نو ته ځان له خیر دی بل خاوند که کې تا ته اجازه دونه مینه نو دواړو حبشې ته هجرت کړی نو چې رالل نو مدینې ته روان شو نو چې روان شو نو د دې ښځې قوم خرګنۍ لاړه ورته وایي دا لور خو تا باندې مونږ خرڅه کړې نه ده چې دی کله یو خوا بوځي او کله بل خوا بوځي حبشې ته دې وګرځولو چې بل خو مدینې ته بوځي که ته دې ځه مونږ خپله لور خور نه پرېږدو نو لور یې ته ځان له کړه نو دې غریب لاړ نو د دې خاوند د دې قوم یې راغی وی ښه تاسو ښځه زمونږ د سړي نه جدا کړه دا هم خو نه کړل بچې زمونږ کېږي نو بچې ته هغوی بوت خاوند ته مدینې ته لاړ بچې ته هغوی بوته نو دا غریبه به دقسې یوازې پاتې شو مینې خاوند هم لاړ د مینې زوی هم لاړ نو دا به په دې نورونو ګرځېده او د مکې په دې شاړو به ګرځېده او داسې جړل به چې یا خدایه څه وشو ما سره خاوند هم لاړ او بچې هم لاړ